Mic mute. بسم الله الرحمن الرحیم ونحمده ونصلي على رسوله الكريم. ټول ته ستړي مو شوی مو ښاغلو ملګرو ښاغلو شخصیتونو ټول په خیر راغلی. ستړي مو شئ. دا د ساعت په تبدیلۍ کې په کاناډا کې ساعت بدل شوی دی، لږ مشکل پېښ شو. اروپا کې زموږ ډېرو دوستانو داسې فکر کوو چې موږ یو ساعت وخته راغلي پروګرام ته، درحال چې زموږ په وخت باندې برابر و. په هر صورت باندې خو بیا هم خوشحاله یم چې ټول شکر صحتمند هستئ، روغ هستئ، جوړ هستئ. او د افغانستان زموږ ټول ولس په خارج کې په داخل کې او په هر کونج د دنیا کې چې دي، بعضې منتظر دي چې ستاسو اواز او خبرې او تبصرې واوري، او بعضې برازي پروګرام ته چې واوري هغوی ته هم هرکلی وایم. ټولو ته ښې شپې ورځې غواړم. د روژې مبارکه میاشت د خدای ټولو ته مبارکه کړي، د نعمتونو میاشت ده، د الله پاک د رحم او د رحمانیت نیکه میاشت ده چې خدای پاک ټولو خلکو ته په دغه میاشت کې هم هدایت کوي، هم عفو کوي، هم بخښنې کوي. او الله پاک دې ټول د خپل عفو وړ وګرځوي. روژه د خدای په ټولو باندې مبارکه کړي او په خیر د خدای تېره کړي. او امیدوار یم چې د دې روژې د میاشتې د خلاصون نه مخکې په افغانستان کې حالات را بدل شي او بدلونونه داسې عمده او بنیادي بدلونونه راشي چې په هغې کې هم نړۍ خوشحاله شي زموږ سره، او هم زموږ افغانان خوشحاله شي او د احساس د خوشحالۍ وکړي، او احساس د امنیت او مسؤلیت پکې قوي شي، زیات شي. د ملت پالنې او د ورورۍ روحیه راټینګه شي. دا زموږ ارزوګانې دي، دا زموږ غوښتنې دي، دا زموږ امیدونه دي. او دا مو د وطن دپاره پیرزوینه ده. دا دلته چې ټول سره راټول شو، بس په همدغه امیدونو راټول یو چې زموږ دا وطن دی الله پاک دغسې جوړ کړي چې د خلکو خوشحالي پکې وي، د خلکو سعادت او ترقي پکې وي. په دنیا کې یو سیال ملت او سیال مملکت وي، خپل تاریخي، ملي او سیاسي حیثیت لکه څنګه چې په تېرو 40 کلونو کې خلکو د خپلو لاندې کړ. چا په یو چا خرڅ کړ، چا په بل چا خرڅ کړ، چا په پاکستان خرڅ کړ، چا په ایران خرڅ کړ، چا په روس خرڅ کړ، چا په امریکې خرڅ کړ، چا په زاړه میدان کې قراردادونه امضا کړه، پیسې واخیستې د وطن په نامه باندې، چا په ماسکو کې وکړو، چا په تهران کې وکړو، چا په اسلام آباد کې وکړه. د هغوی نه الله پاک انتقام واخلي چې چا د دې وطن سره دغه بې رحمي او دا بې عزتي ورسره کړې د دې وطن د دې لوړ او با افتخاره تاریخ سره. خو ارزو نیکه ده د ټولو خلکو د وطن لپاره. د افغانستان کې اوسنی نظام او اسلامي امارت د ټولو افغانانو لپاره دا بهر دي که داخل دي که هر څه دي، که سړی لږ عمیق فکر وکړي، دا یو ډېر ښه چانس دی خلکو ته راغلی دی. او دا چانس ته باید ټول ملت او ټول حکومت او تمام وګړي ته نه په داسې استفاده وکړي چې د هغې نه خیر ورسېږي. افغانستان کې یو معمول و چې ژمي کې مکتبونه رخصتېږي، برعکس په اروپا او کاناډا کې په ژمي کې مطالبین او محصلین درس وایي، په ګرمیو کې رخصتېږي. نو 21 د مارچ باندې د خیره سره هلته په کابل کې نوی کال دی، او دا یو معمول و چې کابل کې به په دې ورځ باندې مکتبونه شروع کېده او پوهنتونونه شروع کېده. مخکې ما د دوستانو سره دغه تبصره کوله چې هغه اوله ورځ چې به مکتبونه شروع شو، د کابل به یو بل رنګ لرلو. دغه په کابل کې موږ مکتبونه او پوهنتونونه خو نور ځایونه دومره ډېر خبر نه یم، هلته به هم همدغسې و. یو رنګ به بدل شو، یو خلکو کې یو بېل یو تغییر را بدل شو. دا د هلکان به پوهنتون ته روان وو، څوک به مکتب ته روان وو، څوک به کورسونو ته روان وو. واړه ماشومان، ځوانان، زلمي، دغسې وړې جنکۍ، نجونې او پېغلې جنکۍ ټول به مکتب ته په ډېر شوق او اشتیاق باندې د کابل په ښار کې به یو بېل رونق، یو بېل روح ورګډ شو. دا روح به پکې داسې و چې دلته په خلکو کې د تعلیم، د تحصیل، د علم، د پوهې هغه آخري معراج کې به دغه احساس د خلکو په وجود کې، د خلکو په څهرو کې سړي کته، او دا ما لیدلې په زرهاو کرته او په میلیونونو ځله به مې د هر ځوان په قواره کې په څهره کې دا لیدلی چې ځوانانو د دې ورځې نه ډېر ښه خوند اخیستو. دا ورځ را روانه ده په دغه یو څو ورځو کې. هو بهر وکړې زه لږ احساساتي شوم.
دا ورځ بیرته راځي، 21 د حمل اول د حمل به 21 د مارچ به، خو هغه ښایست به په کابل کې نه وي. زه نه پوهېږم، زه په شک کې یم، خو خدای وکړي چې زما شک غلط وي او په اسلامي امارت کې دا روح را ژوندی شوي او په دغه نقیصه پوه شوي وي چې دا وطن نه د دوی یرغمل دی، نه د دوی شخصي ملکیت دی، او نه دوی ته چا ور حواله کړی دی چې په ده باندې چې څه ستا زړه غواړي هغه پرې وکړه. دا زمونږ مشران دي، زمونږ نظام دی، په دواړو سترګو موږ ټولو منلی دی، هېڅ مشکل ورسره نه لرو. مګر دا مشکل لرو چې زمونږ اولاد، زمونږ کورنۍ، زمونږ ځوانان، زمونږ نجونې، زمونږ ښځې بې تعلیمه او بې تحصیله جاهل مه رالویوه. دغه خلکو ته اجازه وکړه چې دوی لاړ شي مکتب ته، دوی خپل تعلیم وکړي، خپل تحصیل وکړي. دا د دې مملکت ضرورت دی او دا په جهان کې هم ضرورت دی. یو خبره وکړم، دا زما خپل شخصي احساس دی، په دنیا کې ډېر تغیرات راغلي او ډېر بدلونونه را روان دي. د دې نه وروسته تاسو به وګورئ، دا نه پوهېږم چې زما په دې دوستانو کې کلیوال صاحب به د دې خبرې شاهد وي که به نه، چې د بینوان سیوان په وخت کې دلته افغانانو مظاهره وکړه، د دې د صدارت په مخ کې ما دلته خبرې کولې، نو ما دې خلکو ته ویلې ما له خلکو ځان بیداره کوي. د دې نه وروسته ما دا دنیا دا ګوډ وړون شل کوم جاهل ملت نور په اوږو نه ګرځئ چې تاله به ډوډۍ درکړي او تاله به اوبه درکړي او تاله به پل جوړي او تاله به سړک جوړي. ته د خپل ځان لپاره څه کوې؟ زه دا خبره اوس کوم، بیا یې کوم. په دنیا کې بدلون دا را روان دی چې د دې دنیا دا قوي او تکړه ملتونه، سرمایه‌دار ملتونه، دوی نه د دې حوصله مندي ورځ په ورځ کمیږي چې دغه شلو شټ ملتونه په اوږو باندې وګرځي او د یو ځای ته ورسوي. دا نه ده پکار. موږ له دا پکار ده چې خپل ځان په خپلو ورسو او خپل حرکت وکړو او دا خپل ځان د بل چا د اوږو بار نه کړو، بلکې کومکونه او متقابل احترام او تعامل او تعادل دی یو بل سره ساتل. دا بین المللي سلوک دی، دا موږ لرو او دا باید. خیر، ما نه خبرې اوږدېږي. زموږ خپرونه نن په دې باندې ده چې په 21 د مارچ چې د کابل کې د حمل اوله ورځ ده، زمونږ آرزو دا ده چې د کابل په ښار کې هماغه پخوانی روح بیرته را پیدا شي، هماغه پخوانی روح د افغانستان په ټولو ولایاتو کې را ژوندی شي، زمونږ په ځوانانو کې خوشحالي احساس شي او خوشحالي په قوارو په صحرو کې ولیدل شي. پوهنتون، مکتبونه، کورسونه، د تعلیم مراکز، د تدریس مراکز، دا ټول بیرته دغه شي، پرانیستل شي او د ملت او دغه نظام ترمنځ چې دا وطن په همدغه دلیل را پیدا شوی دی، دا فاصله ورکه شي، کمه شي او ملت په دغه امارت متکي شي او امارت په دې ملت باندې متکي شي. زمونږ خبره دا وي، د پروګرام په لړ کې په یو بله موضوع باندې هم خبرې لرو، په هغې به راځو، خبرې به کوو. زه د پروګرام په سر کې ډاکټر صاحب نصیر احمدزي نه خواهش کوم چې په دې باب باندې خپلې خبرې وکړي، خپل نظر ووایي. ډاکټر صاحب ته مې اول وخت ځکه ورکړه چې دی مصروف دی، په عین وخت کې چې خپل کار لري، هلته شغل لري، وظیفه ده، ډاکټر دی، برحاله خپل کار یې خوشي کړی دی او دغلته زمونږ خپرونې ته راځي چې دا د خپل وطنوالو سره دنیا په هر کونج کې چې دی یو څو دقیقې ورسره خپلې خبرې وکړي او دا خپل د زړه درد ټولو ته وښیي او دا خپلې ارزوګانې څرګندې کړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړه، ستړی مه شئ، په خیر راغلئ. بله ډاکټر صاحب، आवाज دې بند دی لکه چې आवाज دې نه راځي موږ ته ډاکټر صاحب، زه خو یې نه اورم. ډاکټر صاحب ستاسو आवाज نشته. ها ډاکټر صاحب تاسو وګورئ دا خپل دغه کې وګورئ په څه مشکل دی، د مایکروفون د کمپیوټر هم دی که تلیفون هم دی. زه به راشم، تاسو دا خپل مشکل حل کړئ. دا سوال به ښاغلي کلیوال صاحب ته راجع کړو تر څو دغه مشکل تاسو حل کړئ، بیا به بېرته راوګرځم تاسو ته، بخښنه به راته وکړئ. کلیوال صاحب سلامونه دې در ورسېږي، ستړي مه شئ، هرکلی درته وایم.
زما غږ خو تاسو اورئ. بالکل اورم. د ستاسو غږ هم موږ ته راځي ډېر ښه. نو حتما پوښتنه خو به دې اورېدلې وي، د بیا تکرار دپاره ضرورت نشته. نو زه غواړم چې زه زمونږ دغه محترم مېلمانه، زمونږ د پروګرام ښاغلي اورېدونکي دا خبره واوري چې پوهنتون او د افغانستان معارف به په اول د حمل شروع شي که به شروع نه شي. که شروع شي چاته یې ګټه ده، او که شروع نه شي چاته یې تاوان ده. جناب خادم صاحب، تاسو ته د مجلس ټولو ګرانو ګډون کوونکو ورونو ته او هغه څوک چې په همدغه شیبه کې موږ ویني او یا هم اوري، ټولو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. او هیله ده چې هر څوک چې په هر ځای کې د خپلو درنو کورنیو سره روغ، خوښ او خوشحاله وي. او دا چې نوی کال را روان دی، الله دې ټولو ته نیکمرغه کاني. پوښتنه ستاسو ډېره درنه پوښتنه ده او دې ته ځواب ویل زموږ په شان خلکو ته ما ته آسان نه ښکاره کېږي، ځکه چې دغه تصمیم چې نیول شوی چې مکتبونه د بند شي یا د په مکتبونو کې هغه بعضې مضامین چې لوستل کېده هغه د نصاب نه وایستل شي، یا دا زمونږ د ټولنې نیمایي برخه چې هغه زمونږ اولاد، جنکۍ او لوڼانې او خویندې دي، هغه د تعلیم نه بې برخې شي. د دې واک او اختیار نن د دغه خلکو سره دا موږ او تاسې ناست یو، موږ سره هم نشته. دا زموږ او ستاسې په شانتې چې په سلګونو تلویزیونونو کې خبرې کا او خپل نظر وړاندې کوي، هغو سره هم نشته. دا د هغه چا سره دی چې هلته په هغه وطن باندې تسلط لري، قدرت لري. او دا چې د هغو سره هم دی که نه دی نه پوهېږو، خو ظاهراً دا د همغوی اختیار دی، د همغوی واک دی. لکه څنګه چې دغه نږدې 1000 ورځې پوره شوې چې زموږ د ټولنې نیمایي اولاد چې هغه نجونې دي د تعلیم او تحصیل نه محرومې شوي دي. نو همدغسې چې تصمیم نیولی دی، دا تصمیم هم نیوی شي چې نوره دې ته خاتمه ورکړه، دې په برخې ته، او دغه فصل نور را بند کاني، دغه کتاب نور وتړي. او کوم تغییرات چې دوی په نظر کې غواړي د اصلاحاتو دپاره، د ټولنیزو اخلاقو د مراعات دپاره، دا ښه کار دی. د دې سره هېڅوک مخالفت نه لري. څومره چې دوی کولی شي چې اخلاقي نظم برقرار وساتي، څومره چې دوی کولی شي چې ټولنیز نظم برقرار وساتي، هغه د خلکو په کومک او په مرسته باندې زه فکر کړم چې د افغانستان یو وګړی به هم د دې سره نه مخالفت وکړه او نه به د دوی په مقابل کې دغه خبره طرحه کړه چې موږ دا نه غواړو. دا ټول غواړي، خو د دې ترڅنګه دا هم غواړي چې د دوی اولادونه چې لورانې دي او خویندې دي هغه لاړې شي، درس ویي، تعلیم وکاندي. کېدای شي چې د دوی په نظر به ځینې مسلکونه داسې وي چې هغې کې به دوی وایي چې ښځو ته ضرورت نشته. مګر اول خو دا چې په ژوند کې داسې چاره نشته دی چې په هغې کې ښځې ته ضرورت نه وي، د ښځې پوهاوي ته ضرورت نه وي. ځکه چې ښځه د ژوند یا د ټولنیز ژوند یا د کورنیز ژوند هغه برخه ده چې ژوند ورنه را شروع کېږي. نو که هغه پوهي، هوښیاره او خپل اولاد داسې وروزلی شي چې هغه د ټولنې او د جامعې په درد باندې وخوري، نو دا لومړی معلمه ده، لومړی ښوونکې ده. د ټولو نه زیات ضرورت د ښځې دی چې باید باسواده، تعلیم والی، پوهی، تر څو خپل اولاد سم وروزلی شي. خو که دوی لازمه ګڼي چې ځینې برخې د ښځې دپاره ضرور نه دي، کېدای شي هغه برخې چې دوی ته ضروري ښکاري د فعلا دپاره، خو هغه دروازې خلاصې کړي. موږ هلته ښځې مریضانې کېږي، ښځې ولادت ته ضرورت لري، ښځې تداوی ته ضرورت لري، ښځې
د ژوند چارو ته ضرورت لري. ښځې د اجتماعي ژوندانه د اصولو پوهاوي ته ضرورت لري او واړه ماشومان چې کوم درس او تعلیم د خپلې مور یا د خپلې ترور یعنې د ښځې د ژبې نه اخیستی شي هغه د لویانو د ژبې نه یا د نارینهو د ژبې نه نشي اخیستی. بناءً موږ هیله لرو ارزو لرو چې اسلامي امارت مشرانو په دې باندې غور کړی فکر یې کړی او د ټولې دنیا دغه غوښتنه چې په کراتو یې ورنه کړې ده او کاندي یې او د هغې تر څنګ د ټول افغانستان د خلکو دا غوښتنه چې دغه دروازې نورې مه بندوئ، دغه خلاصې کړئ، دې ته شرایط برابر کړئ. دا دومره مشکل کار نه دی او دغه کار چې د دې خلکو حق دی، دا حق الله هم ورکړی دی، رسول هم ورکړی دی، کتاب هم ورکړی دی، تاسې مه ورنه اخلئ. ما مخکې دغه ډاکټر صاحب سره یوه خبره وکړه چې په دې ټول قرآن شریف کې که داسې یو آیات راغلی وای چې ویلي وای چې ښځو تاسې په کور کې کښېنئ، د کور نه مه راوځئ، هماغه د کور چارې سنبال کړئ، خپل مړونه او خپله کورنۍ خوشحاله وساتئ، نو موږ به ویلي وای چې په قرآن کې واضح ویل شوي دي چې نورې دا ښځې حق نه لري چې راوځي، بناءً باید په کورو کې کښېني. نو چې داسې یو شی نه وي هلته یې وایي چې طلب د علم فرض دی، هغه چې په هر ځای کې یا حدیث شریف کې وایي چې تاسې علم زده کړئ که په هر ځای کې داسې نه دي ویلي چې نارینه دی زده کړه او ښځه دی نه زده کوي. بناءً دا یو عامه خبره ده، یو ضرورت دی. موږ هیله لرو، ملت هیله لري، لکه څنګه چې تاسې په خپلو خبرو کې ویله، جهان هیله لري چې دغه ستونزه حل کاندي او د دې ستونزې د حل سره موږ په دې هیله هم یو، په دې امید هم یو چې د اسلامي امارت ډېرې ستونزې حل کوي، د نړۍ سره روابط پیدا کوي، ارتباطات پیدا کوي، سیاسي، تجارتي، اقتصادي روابط ښه کوي، د هغې ترڅنګ د ملت سره روابط منځته راځي، ملت یې ترڅنګ ودرېږي، کومک ورسره کا او د دوی دغه زعامت ته ادامه ورکول کوي. او که دا کار ونه شي امکان لري دوی ځان ته په خپله ستونزې پیدا کړي او دغه ستونزې به داسې وي چې بیا به د یو بل جګړې او د یو بل ناورین دپاره د هغه کسانو چې افغانستان تباهي غواړي د هغوی په ذریعه باندې به د ملک بیا یو تشنج ته لاره پیدا کوي او د دې تشنج مسؤلیت به د همدغه امارت اسلامي د مشرانو په غاړه. الله دا وکړي چې داسې ونه شي او دغه ستونزه حل شي. په همدې هیله نور نه پوهېږو چې وبه شي او که چې وبه نه شي، خو هیله همدا ده چې وشي. مهرباني خادم صاحب نورې خبرې کول نه لرم. ګریوال صاحب تاسو د خدای ژوندي لري، خدای د صحت درته دایمي کړي، عمر د طولاني اوسه، ډېرې ښې خبرې دې وکړې. بس دا د ملت غږ دی، د ملت آواز دی. دا ساروان د افغانستان یا د تاریخي افغانستان د ملي ګرایانو مرکز دی، نه هر غږ چې پورته کېږي هغه ملي غږ دی. ملي غږ په دې معنا ده دغه ملي ګراهۍ باندې موږ هم په آینده کې داسې خاص پروګرامونه لرو یا به د همدې پروګرام په لړ کې یو څو دقیقې ورته ورکوو چې موږ دا خپل خلک په دې باندې پوه کړو، د ځوانانو نوی نسل په دې باندې پوه کړو چې دا ملي ګراهي یعنې څه. اوس په هر سړی چې وکړي خیر دا بحث لرې دی. نو منظور مې دا و چې د دې مرکز چې د چا غږ تاسو اورئ هغه د افغانستان یو بادر د شخصیت دی، د افغانستان سره محبت دی، د افغانستان سره مینه لري، علاقه لري او هر څه چې وایي د زړه خپل درد وایي. ډاکټر صاحب مخکې تاسو خبرې کولې خو ستاسو دغه اواز موږ ته نه راتلو، نه پوهېږم چې اوس به د اواز هغه نقیصه رفع شوې، خو اوس دې مایکروفون بند دی. سلامونه خادم صاحب. ډېره مهرباني وکړه ډاکټر صاحب، راځه ستا خبرې اورو. مشخص سوال سته که صرف هم د عمومي بحث دی دغه دی د زده کړې دی؟ بله زما پوښتنه داسې ده، یوه عمومي پوښتنه د هغه دا ده چې اول د حمل په افغانستان کې معمولا دا معمول و چې د معارف د مکتبونو د پوهنتونونو د ټولو د لومړۍ ورځ د کال ده چې مکتبونه به پیل کېده او شروع کېده، ټولو مکتبونو کې د لومړي ځل لپاره وروسته له 3 میاشتو نه زنګ وهل کېدو چې مکتب چالان شو یا شروع شو د یو 9 میاشتو دپاره. دغه ورځ را روانه ده، موږ پرې مخکې تبصره هم پرې وکړې، ورځ را روانه ده او څو لنډې ورځې پاتې دي.
بونګوسي خو دې داسې چې دا د مکتبونه به شروع شي پوهنتون به شروع شي بعضې خلک وایي چې نه داسې هوایي خبرې دي غواړو ستا نه هم واورو ډاکټر صاحب چې تاسو هم ټولنه کې ډېر تماس لرئ د عرضي سره د خلکو سره د دوستانو سره او دې کې چې ستاسو نظر څه دی چې آیا دا به امکان لري امارت به په دې تجدید نظر کړی وي چې مکتبونه او پوهنتونونه بیرته شروع شي خاصتا د نجونو په برخه کې یو بدلون به راشي که به رانشي ځکه هم افغانستان ورته منتظر دی دې بدلون ته او هم جهان مننه خادم صاحب تاسو ته د پروګرام مشرانو ته خپل نیکې هیلې وړاندې کوم روژه د ټولو مبارک وي البته سوال په 21مه پیړۍ کې د زده کړې موضوع هغه په افغانستان کې څه په ټاپه ولاړه ده واقعا ستونزو سره مواجه یاست او دا یو ډېر دروند سوال دی هدف دا ده چې د افغانستان دښمنان په نحو د انواعو سره غوښتل چې دغه وطن وځپوي خصوصا د تعلیمي اړخ تاسو ګورئ که چیرې په څو لسیزې مخته موږ ولاړ سو هلته هماغه کسان چې د جهاد له نوم نه استفاده کوله هغوی هم دغه د ښوونځي ویجاړول او د نجونو په مخې تیزاب پاشو دغه لړۍ بعد مخه تر فعلا پورې دوام لري چې دا د دښمن اهداف و که چیرې تاسې د چرچل هغه پالیسي ته وګورئ هغې دا نه ویلې چې د تصرف باندې ټکا کوم هغې ویلې که تاسو دښمن غواړئ له پښو نه وغورځوئ د هغوی ښځینه هغه کې له سواد نه محرومه کړئ په دې معنی کله چې ښځینه له سواد نه محروم وي چې د هغې هېواد څو نسل بې سواده راځي او دا یو لویه ضربه ده هغه هېواد ته متاسفانه افغانستان کې تعلیمي مراکزو ته نه باید په سیاسي او مذهبي فکر سره ولیدل شي بلکې د تعلیمي مراکز علمي لیدلوري ته ضرورت لري او دلته بیا جنسیت نه ده ذکر شوی له بل لوري نه که تاسو وګورئ په قرآن شریف کې لومړی آیات هم اقرأ باسم ربک الذی و او هلته هم جنسیت نه ده ذکر کړی یعنې دا د زده کړې امر ټولو ته شوی ده دا که په هر چېرته یاست خو متاسفانه په افغانستان کې نه یوازې دا فعلا مکاتب د نجونو په مخ کې به له شپږم ټولګي نه تړلي دي دلته بعضې نور موارد هم شته دی چې هغې باندې هم باید بحث وکړو که چیرې ښوونځي نمایشي خلاصېږي او هلته علمي کچه ټیټه وي خو بیا هم موږ ته د موږ اهدافو ته یا د هېواد اهدافو ته بسیا نه کوي یو دا ده چې علمي مراکز ښوونځي علمي مراکز دي او هلته څنګه چې ما مخکې ویلې سیاسي او سنتي و مذهبي کړنې ورسره جایز نه دي متاسفانه د طالبانو حکومت فعلا فکر کومه دغه معمول ته د سیاسي فشار په سترګه ګوري چې دا یو غلطه پالیسي ده دلته نجونې د نړۍ د هېواد نیمه نفوذ جوړوي او دا بالاخره د هېواد په راتلونکي کې تاثیر لري منفي تاثیر دوم که چیرې راسو تېرو حکومتو کې هم د ښوونځیو ستونزې وې په دې معنی چې هلته خیالي ښوونځي وجود درلودل او دا خیالي ښوونځي هم هېواد ته یو ضربه و د UN راپور که تاسو ولولئ په تېر 20 کالو کې 1 میلیون وبښئ 5 میلیونه ښوونکي له زده کړې څخه محروم وو هغه اهداف مشخص دي چې دغه ولې هغه محروم ول جنګ و او دا د جنګي مخالف لوري هم چې هغه وخت طالبان وو متاسفانه ښوونځي ویجاړول یا ستونزې وې امنیتي په څنګ دې کې جمهوریت هم خیالي مکتبونه هلته بودیجه لوړ شوه اما نن دوی وایي چې 1 میلیون نجونې د تعلیم نه پاتې دي او په بدیل کې 2 میلیونه نور تعلیم ته لاسرسی پیدا کړی چې دا په دې معنا ده چې تعلیم خلاف فکر کومه ټول همه طالبان نه دي اما دوی خپله منځني اختلافات دي چې دوی په دوه ډلو باندې تقسیم شوي دي چې یو ډله یې غواړي چې مکاتب اوسي یو ډله یې نه غواړي بل موضوع د نصاب موضوع ده چې دا ډېره مهمه ده په ښوونځیو متاسفانه په 45 کاله د افغانستان په جګړو کې هر نظام سره هغه په خپل خوښې سره یو نصاب جوړ کړ چې هغه د ټولنې له خواستاو سره تطابقات نه درلود دا هم یو مشکل دی بله موضوع په مورنۍ ژبه باندې زده کړه ده
ګورئ دا د UNHCR قانون دی چې په ابتدایي زده کړې باید په مورنۍ ژبه باندې وسي. اما په تېر 40 یا 45 کالو کې خصوصا د پښتنو په حق کې یو ډېر ظلم شوی ده. چون که تاسې لومړنۍ زده کړې په مورنۍ ژبه باندې وسي، تاسې اغز ډېر لوړېږي. تاسې هغه اصطلاحات یا جملات چې هلته بیانېږي، تاسې هغه ډېر ژر جذبوئ. دا هم یو ستونزه وه، زه فکر کوم. بله موضوع د ښوونکي د کچې موضوع وه. موږ ښوونځي درلودل، اما د ښوونکو د کچې موضوع هم ورته مطرح ده چې دې باندې هم باید بحث وسي، چون موضوع ډېره حیاتي موضوع ده. بل موضوع د فاصلې رالنډول دي، زه فکر کوم چې دا ډېر یو اساسي اړخ لري، په دې معنا چې موږ د بده مرغه دغه ښوونه په دوه برخو باندې تقسیم کړې وه. یو عصري ښوونه او بل سنتي چې هماغه مدارس وو، او د دوی دواړو په منځ کې یو ډېر لویه فاصله درلودله، او دغه لویه فاصله بالاخره تضاد سبب وشو چې دغه تضاد نن موږ په سترګو ګورو. په دې معنا هغه کسان چې په عصري زده کړو کې وو، دوی سنتي زده کړو ته په یو ټیټه سره کتل چې دا ګویا د ټولنه د خاص سره همخواني نه لري، د بلان دا یو اول د هغه د زوړ هغه د تعامل دی. له بل طرف نه مدارسو بیا عصري زده کړو ته کفري په بڼه کتل. که چیرې زما په نظر دغه فاصله رالنډه سي او دغه دواړه مدغم سي او بل کې، دغه ستونزې به د راتلونکي لپاره یو ښه وي، درشل وي. ما تېره ورځ یو خبر ولوسته چې د لوړو زده کړو وزارت ماستري پروګرامونه بعضې علماو ته امتحان واخیسته، دا باید ورته تفویض کړي. څنګه به وي که چیرې دغه د امارت اسلامي دغه علماو څخه په مکاتبو کې، په ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه ترې کار واخلي. دا به هم یو ذهنیت سازي وسي نوره هغه ته علماو ته، او هم به ملت ته یوه بسیاینه وسي. له بل لوري تاسې ګورئ د نړیوالې په سطح باندې اولین پوهنتون هم د یو مسلمانې ښځې په حیث باندې هغه سوی دی، جوړ سوی دی. زه فکر کوم په مراکش کې و، هغه فاطمه نومېده. دا موضوعات په دې معنا چې اسلام مخالف دی زده کړې نه ده، اما دلته تعاملات څنګه چې ګردیوال صاحب هم ویلې، دښمن نه غواړي چې ته اوسې وده وکړي، خصوصا په 21مه پېړۍ کې چې د ټکنالوژي د انقلاب پېړۍ ده، او موږ لا هم په ابتدایي زده کړو سره محروم یاستو، خصوصا زموږ د ښځو. بنان بهتره ده چې طالبان دغه تعامل ته دیني، وطني او علمي وجبې په سترګه وګوري، او دغه یون ته د لبیک دروازې خلاصې کړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، زه ژوندی لره ډېرو ښو ټکو ته مشاهره وکړه. دا یو ټکی ستاسو په خبرو کې چې د ستاسو مطابقي ټولو خبرو سره ډېر ارزښتمند و، هغه دا و چې رښتیا هم چې ته تعلیم بند کړې، نو د ښوونکي قلت په تا کې شته دی، د انجینر قلت سره مبتلا کېږي، د ډاکټر د کمبود سره مبتلا کېږي، د اداري مامور او باسواد د کمبود سره هم مشکل کېږي، مخامخ کېږي ورسره. زه خپل هم نه پوهېږم چې دا مشکلات به څنګه حل کېږي په آینده کې. او زما په شخصي نظر باندې که دا حالت په همدغه صورت باندې دوام وکړي، هغه فارسی کې یو دغه وایي چې اگر حال چنین باشد حال طفلان خوب نمی‌بینم. او که دا حالت داسې دوام وکړي، دا آینده ډېره ښه روښانه نه ده، نه د نظام دپاره، نه د افغانستان دپاره، او نه د افغانستان د خلکو او د ملت دپاره. دا به ډېر مشکلات نور پیدا کړي چې بیا به دنیا هم ورسره په تکلیف یو، موږ به هم ورسره په تکلیف یو، او مسؤلیت به هم د هغه کسانو په غاړه باندې وي سبا ته چې د دغه شي مخالفت کوي، د تعلیم مخالفت کوي، دا تاریخي مسؤلیت به په غاړه وړي. موږ په تاریخ کې ډېر مثالونه لرو، هغوی ته به نه ګرځو. ډېر تشکر کوم ډاکټر صاحب، کور دې ودان. ډېرې ښکلې خبرې، ډېرې ښې خبرې تاسو وکړې، ډېره مهرباني. کریمزی صاحب، زما اواز خو حتما اورئ. مهرباني. ډېر تشکر کوم، ډېره مهرباني، ډېر تشکر. زه مخکې دې نه چې تاسو ته دعوت وکړم،
زه یو غواړم یو خبره د ملګرو سره ټولو سره شریکه کړم، دا څوک چې زموږ دا خبرې اوري، ستا په اجازه دا کار کوم. مخکې مې در سره پرې تبصره نه ده کړې، خو نن یې کوم. دغه کوم پروګرام دوستانو چې تاسو ګورئ همدا اوس په همدې لحظه کې د ساروان تر نامه لاندې، دا یو ډېر ابتدایي پروګرام و او ډېر عادي په هغه سطحه به چلېدو چې هغه زه پرې پوهېدم. دومره د دې نه زیات پکې شی نه و. او کریمزی صاحب چې یو ډېر با احساسه، تکړه، فعال او په عین زمان کې ډېر سخت متجسس انسان دی. هغه چې دې ته متوجه شو نو ما ته وویل چې خادم صاحب دې خپرونه کې باید موږ لږ څه تغییرات راوړو او د ننني عصر د ټکنالوژۍ سره به ورو ورو را برابرو. د دې خپرونې د نشرولو تقریبا دا رسه کوم 2.5 کاله پوره کېږي. په تېر 2.5 کالو کې غیر د امان الله اتل چې زما سره فوق العاده په دې خپرونه کې همکاري کوله کړې ده راسره، اوس هم لګیا دی راسره. ما ته دغسې خبره چا نه وه کړې چې یاره دا خپرونه راځئ چې د ننني عصر د غوښتنو سره او د نوې ټکنالوژۍ سره برابر وکړو چې تر څو هغه ډول سنګار او سرخي سفیده به هم ښایسته شي او په عین زمان کې به د ننني عصر د تقاضاو سره هم برابر شي. کریمزی صاحب په دې اړه کې ډېره خواري وکړه. بېګا هم د سهار تر 4:30 بجو پورې ما سره لګیا و او په دې خپرونه کې دا بعضې شیونه چې جوړېده او تغییرولې هغې باندې بیا هم سره خدای پاماني وکړه، پیشنوي مو سره وکړو. د هغې نه وروسته اما دلیل و چې لږ زره په دې خپرونې ته هم ناوخته راغی. هرکلی درته وایم کریمزی صاحب، الله دې در سره ډېرې ښېګڼې وکړي، خدای دې در سره مل شي، ستا د کورنۍ او خاندان سره. هغه څه چې ته د دې خپرونې سره کوې دا هغه دروند کار دی چې د یو انسان په وس کې پوره دی او د خپل ملت او خپل وطن سره کوي. دا زموږ سره نه کوي. موږ هم دې وطن ته لګیو، دې ملت ته لګیو چې دې پروګرام کې څه هغه د دې وطن او د دې ملت لپاره کېږي او کوي او دا به تاریخ پاتې کېږي. دا شیونه آینده کې لکه څنګه چې موږ مسلمانان په دې عقیده لرو چې د آخرت په ورځ باندې به الله پاک ستا په اعمالو باندې قضاوت کوي او تا به د خپلو اعمالو په اندازه تلي چې تا څه وکړو. دا دنیا هم همدغسې ده. د دې دنیا تله تاریخ دی. دغه تاریخ د هر چا وزن تلي په آینده کې چې څه یې کړي دي، څه یې وکړه، څه یې ونه کړه. دا ټول نه پټېږي، دا پاتې کېږي او ښکاره راوځي. زه ډېره مننه کوم د خپل ځان لخوا نه، د هغه ټولو ښاغلو د خوا نه هم درنه مننه کوم او څوک چې زموږ خپرونه اوري په هغې لحاظ هم درنه مننه کوم. کور دې ودان او ډېر تشکر درنه کوم. راځم اصل موضوع ته اوس. زه نه پوهېږم دغه خبره ته ورېده شي. زه نن دغه یم د ډریورانو خبره دوګیره یم. زه خو ډېر کوشش کوم ډېرې خبرې ونه کړم خو دوګیره یم، خبرې رانه ډېرېږي. بښنه به راته کوئ. کریمزی صاحب ته مهرباني وکړه، اول د حمل ته څه ګورې په تصویر کې؟ څه شی درته ښکاري چې مکتبونه او پوهنتونونه د نجونکیو د هلکانو د زلمو د ماشومانو د دې په حالاتو کې څه بدلون کتی شي که نه همدغسې به روان وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات ټولو مشرانو ته. اوس د نوم یو اخلم، وخت به ونیسي خو ټول زما محترم مشران زما احترامات ومنئ. د تحصیل په ارتباط باندې مشرانو خبرې وکړلې چې دغه تحصیلات یا زده کړې نجونو ته ولې مکتب نه خلاصېږي او دلیل یې څه شی دی، یعنې دی نه دوی څه خیر او ګټه ویني. زه به د خپلې تجربې یوه خبره تاسو ته شریکه کړم. محترم خادم صاحب، د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې 80 کلنه دوره کې یو 14 کاله ما په وزارت تحصیلات عالی یا د لوړو زده کړو په وزارت کې ماموریت کړی دی. 14 کاله ډېر عمر دی. نو په دې 14 کالو کې په یو منطقه کې د پوهنتون نه شتون او بیا په هماغه پوهنتون کې د محصلینو مظاهرې دا ما لیدلي دي. د دې زه شاهد یم چې یو سیمه کې مثلا پوهنتون هېڅ وجود نه لرو، بیا وخت داسې راغلی چې هماغه سیمه کې مطبوعات د محصلینو په مظاهرو باندې بحث کوي چې استاد مني استاد نه مني. دا یو دوره د ژوندانه وه په دې تحصیلي سکتور کې چې موږ هلته تېر کړی دی. په بدخشان کې یو وخت کې د سیاسي فشارونو یا د سیمې د اړتیا د وجې
د وخت رئیس جمهور حامد کرزي صاحب حکم وکړو چې موږ باید په بدخشان کې د طب پوهنځی جوړ کړو. نو بیا د دې طب پوهنځي دپاره دوی تشکیل هم ورکړلو او محصلین مو ته د کانکور د لارې نه معرفي کړل. خو دا د طب پوهنځی چې شروع شولو یو مدیریت او اداره لرله ولې استادان نه چې دوی ته تدریس وکړي د محصلینو ته او رشته مو د طب. نو دغه محصلین مو راواغستل بلخ ته مو معرفي کړل. د مزار شریف کې چې کوم پوهنتون و دا د طب پوهنځی درلودو لیلې مو ته دغه کړلې برابرې کړلې. خو هغه د ایمرجنسي تصمیم مو ونیو خو اوس چې دا منظوري چې په څه شکل شوې ده د دغه امکانات موږ نه لرو ځکه بدخشان ډېره داسې لرې پرته سیمه وه او د استاد نه پیدا کېدلو ځکه چې د طب یو خو ډاکټري یو د ډاکټرۍ استاد چې هغه ډاکټري تدریسوي نو طبیعي خبره ده چې د هغې سویه او ظرفیت باید لوړ وي. د مسلک ترڅنګ هغه اکاډمیک منټالیټي مو لري چې څنګه یو محصل ته دغه د طبابت دغه ور انتخاب. نو دا شی موږ نه لرو. د دې معضلې سره موږ 3 کاله لاس ګریوان وو. اخر دا چې هغه ښوونځی موږ وتړلو تشکیل مو په راتلونکو دغو کې بودیجو کې بیا نه ده کړو. نو د دې قصې نه زما مطلب ستاسو مشرانو ته دا دی چې دلته موږ په طالب باندې انتقاد کوو چې طالب مکتب تړلی دی. که د تخنیکي اړخ ته وګوري طالب د دې ظرفیت نه لري. دغه د جمهوریت د نظام د سقوط سره څنګ د افغانستان نه ټول کادرونه ټول استعدادونه په تحصیلي دستګاوې ټولې فلج شوي دي. په بېګا زما خادم صاحب سره یو مجلس په تخنیکي مسایلو کیسې کول. د مجلس په جریان کې زما فکر ته زما یو څه دوستان لال چې هلته خصوصي مکتبونه جوړ کړي چې هغه خلک خو وتلي دي د امنیتي بحران د وجې دوبۍ او دې ځایونو ته فامیلو سره د دوی هغه مکتبونه به څه شوي د دوی دا مکتبونو هغه شاګردان چې موږ ورته تقریبا 80 یتیمان معرفي کړي دا زموږ دوستانو به په داسې په والنټیر شکل باندې دغه کول لارې قبوله کړي چې دا یتیمان مکتب ولولي او که په عصري بڼه باندې ولولي. هغه یتیمان څه شول؟ نو بېګا دا زه تاسو ته دا یو مثال به چې دلته د طالب سره د ظرفیت نشتون دا یو چالنج دی چې طالب خو صحیح ده په دیني علومو باندې الحمدلله ښه تسلط لري. هغه د 40,000 او 50,000 خلک ګریجویټ کیږي یا فارغ التحصیل کیږي هر کال. هغه په اسلامي تعلیماتو کې ستونزه نشته. په مسلکي تعلیماتو کې یا په عصري علومو کې دوی ظرفیت هم مشکل لري. جمهوریت چې ښه په ښه ولاړ نظام و خودکفا موږ په خپله د پوهنتونونو دپاره استادان د هندوستان او د پاکستان نه راغوښتل. ایرانیان مو راغوښتل د افغاني پوهنتونونو د افغانستان خپل دغه پوهنتونونو هم خصوصي هم دولتي موږ سره استادان او لیکچراران چې بیروني وو ځکه چې زموږ په وخت کې هم د دې ظرفیت مشکل وو. یعنې زموږ مطلب د جمهوریت په وخت کې. بله خبره دا ده چې راځئ ستاسو مشرانو ته د تسکین یا د ذهني آرامش دپاره یو دغه دی ځکه نوی کال را روان دی لکه څنګه چې خادم صاحب خپل دغه تشویش موږ سره شریک کړلو ټول مشران دغسې تشویش لرو. خو زه به تاسو سره یو د دې عصر په ژبه باندې یو دغه ووایم یو مثال. موږ 2 نوعه تحصیل لرو. یو صنعتي تحصیل دی یو مالی تحصیل دی فاینانشل ایجوکیشن په انګلیسي کې دواړو دپاره چې کوم اصطلاحګانې استعمال شوي دي یو دی ټریډیشنل ایجوکیشن بل دی فاینانشل ایجوکیشن. اوس که دغه صنعتي تحصیلات زموږ واقعا یو دشمن لري. زموږ د افغاني کلتور او د افغاني ټولنې نه دغه افغانیت اخیستل دا یو منظمه برنامه ده. زموږ نه مشران واغستل شو زموږ نه کلتور واغستل شو زموږ نه نور ملي ارزښتونه واغستل شو. د هغه ارزښتونو په څنګ کې یو دغه زموږ ټریډیشنل ایجوکیشن دی دغه فرهنګي تحصیل دا دشمن لري. د دې په مقابل کې منظم یو حرکت روان دی. که دا موږ وویو چې طالب د مکتب مخالف دی دغه طالب چا راوستی دی؟ دا طالب زما د کلتور او د فرهنګ په مخالفت کې منځته راوستی دی. چې اوس طالب د افغانیت دعوه کوي اوس طالب ځان د افغانانو خیرخوا او
مسؤل او مدافع ګڼي هغه بل بحث دی ځکه د اقتدار د بقا لپاره دا باید ولس ځان سره وتړي وې ساتي. نو خبره ډیره نه اوږدوم خو داسې په لنډو ټکو کې ویم چې د دغه دشمن دغه حربه یا دغه فعلا چې کوم وار په دې زموږ په ټولنه باندې کوي چې موږ د ټریډیشنل ایجوکیشن نه منې کوي. په دې کې یو د خیر نقطه دا ده که موږ چیرته وکړی شو دغه د ټکنالوژي په توسط باندې موږ دغه فاینانشل ایجوکیشن ته ورشو دا بهترین وسیله ده. فاینانشل ایجوکیشن مثال دغه تاسو په دې غربي نړۍ کې وینئ چې دغه آنلاین بزنس کیږي دغه د امازون او دغه نور ریل اسټیټ او په دې ساحو کې چې دغه په آنلاین باندې کم کار کیږي یا بانکي سیستم دی یا نور داسې په اقتصادي سکتورونو کې چې دا فاینانشل دغه دي د رستورانټ جوړول دي دا واړه مایکرو بزنس دي وړې دغه د ټریډیشنل لکه موږ څوک محروم کی د دغه په یوز باندې که موږ مبارزه وکړو چې فاینانشل ایجوکیشن ته ورشو یا دغه کلتور یا دغه فرهنګ په خپل ټولنه کې ترویج کړو ان شاء الله موږ به دشمن د حمله یا دغه خدفه کړی دا البته زما نظر دی. نور که د ټولنې په ارتباط باندې زموږ ټولنه د اول نه د سواد په فقر باندې دغه مبتلا وه د اول نه موږ د سواد دغه لرلو نو اوس دا طالب خبره موږ ته څه دومره تاثیرګذاره نه ده خو په راتلونکو کې په مرور د زمان دا به یو غټ دغه ظلم شوی د دې ټولنې سره. مننه تشکر د مشرانو. ډېره مننه کوم کرمزی صاحب ډېرې ښې خبرې دي ښکلې خبرې مو وکړې. زه غواړم دا ستاسو د خبرو په دغه اقتصادي تعلیم یا فاینانشل ایجوکیشن باندې ډېر لنډه تبصره پرې کومه. دا فاینانشل ایجوکیشن هم چې تر څو بیسک ایجوکیشن یا ابتدایي تعلیم څوک ونه لري هغه نشي کولی. نو دا یوه بله خبره دا ده چې دغه فاینانشل ایجوکیشن به یوازې د هلکانو دپاره موږ جوړو که دې کې به دا زموږ د وطن پیغلې هم برخه لري دوی هم باید پکې برخه واخلي. زموږ سوال په همدې کې دی چې که چېرته موږ دا دروازې وتړو په دې پیغلو نجونو باندې د سبا ورځې دپاره نو دې نه خو موږ عجب شی جوړو نه به فاینانشل ایجوکیشن لري نه به بل ایجوکیشن لري نه به تعلیم او قرآن کې به پوهېږي او نه به د مدرسې تعلیم ولري. موږ یو بې سواده بېکاره یو فاقد د ارادې ټولنه جوړو چې هغه د دې وطن دپاره په ګټه دې منطقې دپاره اصلا په ګټه دا منطقوي سیاست دا لوبې په افغانستان کې کوي خو دا زما په نظر دا غلط سیاست دی. اخبار ډېر پخوا ویلي دی چې افغانستان د اسیا زړه دی او چې د دې زړه نارامي ټوله دنیا به ورسره نارامه دا خبره سمه ده دا ثابته شوه دا خبره. اوس که دا زمونږ ګاونډیان په دې خواریو کې دي چې یاره دا وطن به همدغسې وساتل شي او دې کې به دا ټول بې سوادان به پکې ژوند کوي د تمدن د کاروان نه به وروسته پاتې دی هم ولا که خیر وکړي. هغه چا ویلي چاته ویلې دومره دې ولا وزغلوم چې ته ووایه شابه ویل ته به هم راسره زغلې غم یې مه کوه ویلې که ما منډې وهلې ته به هم راسره. خبره دا ده چې که افغانستان ته داسې د تخریب نقشې خلک جوړوي دا دې په یاد وسي چې دوی به هم تخریب کېږي ورسره. د دې منطقې او د نږدې جهاني حلقه چې د افغانستان نه راتاویږي دا د ممالکو د ټولو خیر په دې کې دی چې افغانستان یو باثباته صلح‌آمیزه مترقي او پوهه او عالمه ټولنه وي نو بیا به دوی ته خیر رسېږي. موږ په خپل یو پروګرام کې چې هغه البته د تاریخي افغانستان د ملي جوړښت د پاڅون په نامه باندې جوړ شوی په هغې کې د مرامنامه کې یوه ماده ده چې موږ به د دې کوشش کوو چې په پښتنو کې سیاسي شعور راوچت کړو او لوړ کړو. د دې جملې شاته یو دنیا پرته ده هغه په دې خاطر باندې ده چې په دغه منطقه کې چې څه خلکو کړي دي که ښه کړي که بد کړي ټول د پښتنو د لاسه دي او د افغانانو د لاسه. دا 45 کاله چې دا مملکت په دې اور کې سوځي هم همدا یې دلیل دی. او خبره څه ده؟ خبره دا ده چې پښتانه اکثریت په جبر په زور په دسایسو د پیسو په استعمال او په څه او څه باندې دا خلک چې بې سواده بې تعلیمه او بې علمه ساتل شوي دي او دنیا داسې فکر کوي چې د دې نه به ډېره ګټه وکړي. مګر افغانستان که تاوان کړی جهان هم تاوان کړی دی. اوس په دنیا ډېر اقتصادي پیشرفت کړی که په افغانستان کې دا حالت نه وي
اوس په دغه منطقه کې ډېر اقتصادي پیشرفتونه راغلي وو. زمونږ وړاندیز دا و چې مونږ وکولی شو په پښتنو کې سیاسي شعور را لوړ کړو. په تېرو 2.5-3 کالو کې څه نظامونه چې چپه کړي دي او جوړ کړي دي غونډ همدې خلکو کړي دي، بل چا نه دي کړي. او دا د داسې نه شي چې د همدې ناپوهۍ نه، د همدغه بې علمۍ بې دانشۍ نه بیا دا خلک راپاڅېږي او بیا نظامونه چپه کړي او به نور جوړي او لویې تجربې به کوي. ډېره مننه جناب کریمزی صاحب، ډېره مننه کوم. کور دې ودان، کور دې ودان، ډېرې ښکلې خبرې دې وکړې. راځم ښاغلی زمونږ یو ورور دی د کابل نه موږ سره ملګری شوی دی، سید نجیب الله سادات صاحب. زه هیله کوم که هغه زما اواز اوري، مایکروفون یې خپل قید کړی دی، ګل دی، خپل مایک آن کړي. د هغه خبرې زما دپاره به هم ډېرې دغې څه ورته ارزښتمند دي، زمونږ لیدونکو دپاره به هم ډېرې ارزښتمند دي، ځکه چې هغه اوس کابل کې موجود دی فعلا. سادات صاحب که زما اواز اورئ، تاسو مهرباني وکړئ خپل مایکروفون آن کړئ. د مایکروفون دې قید دی چې موږ ستاسو اواز واورو. هلو هلو سادات صاحب، زما اواز اورئ تاسو؟ هلو سادات صاحب خو زمونږ غږ نه اوري، خو چې هر وخت زما غږ واوري خپل مایکروفون آن کړي، بېرته به ورته راوګرځم، بېرته به راشم ورته. زاده صاحب راځم تاسو له خبرې خو ټولې واورېدې. ګورئ ډاکټر صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې، لیوال صاحب څومره ښه تبصره وکړه په دغه مکتبونو باندې او آینده د افغانستان باندې. کریمزي صاحب ډېرې بنیادي خبرو ته اشارې وکړې. دا ټولې خبرې تاسو واورېدې. غواړم چې د یو فعال سیاسي شنونکي په حیث باندې تاسو د افغانستان د سیاست په آینه کې او دغه آینه کې تاسو څه ګورئ د آینده لپاره چې کوم مکتبونه همدغسې بند پاتې شي؟ افغانستان د افغانستان ملت او اسلامي امارت او منطقه کې به څه راپېښ شي، څه سره باید موږ مخامخ شو؟ سلامونه، نیکې هیلې خادم صاحب تاسو ته او د دغې غونډې ټولو ګډونوالو درنو قدرمنو ته او نیکې هیلې وړاندې کوم او لیدونکو اوریدونکو ته. د دوستانو د خبرو په تایید سره یو ګورې عقل ده، یو شعور ده او یو هوش ده. یعنی طالبان عقل نه لري، شعور نه لري، هوش نه لري. او که دوی دا شی لري ولې د نجونو مکتبونو دروازې او د نجونو پوهنتون دروازې بندې کړي؟ د افغانستان څخه د علمي کدرونو، ملي شخصیتونو استل او وتلي دي. دا یو ستر بحران د هیواد ته په دې 45 کالو کې مواجه شو. دا د دې لپاره چې دا څه نظامونه چې په افغانستان کې رامنځته شول د خپل بقا لپاره هغه علمي کدرونه او شخصیتونه چې د دوی لپاره خنډ وو هغه د افغانستان څخه ووتل. هغه هم د خپل د ژوند او د کورنۍ د ژغورلو لپاره دا کار وکړ. او بدبختانه متاسفانه چې او یو شمیر په ډیر ناروا شکل سره ووژل شول او یا زندانونو ته ولېږل شول. دا جنایتونه دي چې په افغانستان کې شوي دي، هیڅوک د دې نه نشي منکرېدلی. تاسې اوس دغه طالبانو سره تقابل کې وګورئ، ټوله نړۍ ده، خصوصا امریکا د یو شمیر خبري رسانې لکه افغانستان انټرنیشنل او یا مثلا دغه عامو تلویزیونونه دا ټوله تخریبونه، تورونه، نیوکې چې پر طالبانو باندې کوي، مګم طالبانو په هغه تخریب چې ځان ته کوي چې هغه د تخریبونو مور ده، هغه دا ده چې دوی د مکتب دروازې او د مکتب د پوهنتون دروازې تړلې دي. چې دا په خپله المانۍ کې یو متل ده چې په خپلې غوښې په خپله دوی د ځان څخه ایسته کوي. نو د دې لپاره دا خو هیڅ چاته د منلو وړ نه دي چې دوی دغه کړنې په افغانستان کې ترسره کوي. ولې دا یو شمیر علمي کدرونه چې د افغانستان څخه 11 میلیونه مهاجر شوي دي. اوس تاسې دې خبري رسانیو کې هم ګورئ، د سیاسي شنونکي، سیاسي څېړونکي، نظامي څېړونکي، دغه ټوله ملي سرمایه ده، ټول باسواده خلک دي چې د بهرنیو هیوادو کې پراته دي او اوس هم زړه وطن ته خوږیږي او ناس په بهر کې دي، مګم زړونه فکرونه په افغانستان کې. نو اوس تاسې وګورئ چې
په خپل امریکا یغه ذهني څپېړه وخوړله چې په افغانستان کې ماتې وخوړل. دا هیڅ امریکایي ته د منلو وړ نه ده. ولې امریکا چې هر ځای کې برید کړی د هغه هیواد کې هغه خپل موفقیت ترلاسه کړی ده. متاسفانه بدبختانه چې د یو تعامل په اساس باندې حکومت طالبان ته وسپارل شو، مګر اوس هم دوی خپلې نیوکې پر افغانستان باندې او پر طالبانو باندې کوي. د تروریستان هلته دي، ترهګرې ډلې ټپلې دلته دي. زما له نظر د افغانستان د حدود حربې څخه بهر اوس زه په دې حالت کې د هیڅ هیواد د هیڅ امریکایي یا د ملګرو ملتو نیوکې او ادعاګانو باندې اعتماد هم نه کوم، د منلو وړ هم نه دي. اما په دې هکله چې د جنو مکتبونو دروازې بندې کړي، دا د ملګرو ملتو 26مه ماده ده چې واضح ورته ویلي چې تحصیل او تعلیم مخنیوی هیڅوک نشي کولی، که هر رنګ وي، که هر ژبه وي، که هر پوست وي. نو زما منظور دا ده چې طالب خپلواک نه ده، او که خپلواک نه ده خو اعلان دي د ولس ته دي وایي چې ولې زه دا مکتبونه نشم خلاصولی، ولې د نجونو پوهنتون نشم خلاصولی. موږ خپله ټوله بشري نیرو له لاسه ورکړې ده. دا دغه 45 کالو نظامونو ستر خیانت و چې د افغان دغه بیچاره ولس دی. یوې خوا یې جګړه، له بلې خوا بمباردمانونه، د بلې خوا وژل، زنداني کول، وهل، ټکول. دا په تاسې په کوم هیواد کې ګورئ؟ موږ خو باید اوس دا موږ تاریخي مسؤلیت و رساله ده چې د خپل ولس ته واقعیتونه ووایو. زندان د پل چرخي دا اوس هم ډک ده، پخوا هم ډک و، د 45 کالو کې ډک و. یو انسان د دې لپاره دنیا ته راغلی دی چې ژوند وکړي، او که دې لپاره راغلی دی چې عمر په زندان کې تیر کړه، کورنۍ لوږې او تندې سره مخامخ وي. دا څه نظامونه چې په افغانستان کې رامنځته شول، دغو هېڅ هم ونه کړل. ټولو فقط د ځان د بقا وکړل، د ولس له خوا نه دوی ټاکل شوي نه وو. زما وړاندیز امارت اسلامي ته دا ده، که په دې شکل سره ته خپلو کړنو ته په دې شکل سره دوام ورکړې، افغانستان به د تاریخ تورې کندې ته وسپاري. موږ دې په خبري رسانیو کې په ټولو مرکو کې زه ملاتړ کوم، مګر د مکتب په حصه کې درسته ده سوله دې راوستله، په افغانستان جغرافیا باندې حاکمې غله ټوله لاړ. اوس دا د غلو خبره. تاسې ما پرونه بله ورځ د افغانستان انټرنیشنل تلویزیون کې یوه مرکه واورېدله. هغه چا چې جنایتونه کړي او هغه چا چې په افغانستان کې د جنایتکارانو سره یو ځای و، هغه اوس راغلی د خبري رسانیو کې د دیموکراسي او د بشر د حقوقو د انسانیت خبرې کوي. نو تاسې په دې 20 کالو کې چې په افغانستان کې حاکم وئ، ولې تاسې په دې افغانستان کې کار ونه کړل؟ خپل جیبونه هم ډک کړل، لاړل بهر ته، او اوس هم شاهانه ژوند لري. دا څه ظلمونه، جنایتونه چې په دې افغانستان کې شوي دي، دا د طالبانو پورې دوی باید لومړی د افغانستان د ولس نه دا څه غله چې تښتېدلي دي، د افغانستان د ولس نه باید بخښنه وغواړي. ولې دوی ولس ته هیڅ هم نه دي کړي. دا چې ته سړکونه جوړوې، پروژې جوړوې، دا ځان ته خبره ده. له بلې خوا نه د روژې میاشت ده، د خلکو وږي دي، نسونه ډوډۍ د خوراک نه لري. متقاعدین 40 کاله کار کړی ده. خو دا زه او تام که اوس په افغانستان کې وای د ګردیوال صاحب او کلیوال صاحب سره یو ځای، مونږ خو ټوله د یوې دورې د یو مکتب همصنفیانو، نیمې پېړۍ نه زیات یو بل سره پېژنو، د یو بل په خوی عادت باندې ښه بلد یو. یعنې مونږ به اوس متقاعد وو، د کابل ښار کې به هم لاس اوږد کړی وه سوالګرۍ ته. دا د شرم و تعصب ځای نه ده. په هېڅ هېواد کې نظامونه، دولتونه داسې لوبې د خپل ولس سره نه کوي چې د افغان ولس سره په د افغانستان کې ترسره شوي. همدغه انګریزانو، همدغه امریکایانو، تاسې اوس مایکل مکال ته وګورئ دی څه وایي، تاسې جان بولتن ته وګورئ چې دی څه وایي د افغانستان د طالبانو په هکله. دا خو ټوله دوی وکړل د خپلو سیاسي ګټو لپاره، او موږ یې پکې بدبخته کړو. نور زه څه نه وایم، زما فقط یوه هیله دا ده چې باید په افغانستان کې ملي یووالي او ملي وحدت ته هڅې وشي. او زما پوښتنه دا ده چې دا د ملي ارزښتونو ته دغه ځوابګوی څوک ده په افغانستان کې؟ دا یو خو هم د ملي مکتب خو عمده ملي ارزښتونه د افغانستان دي، ولې طالب د دې ځواب نشي ویلی؟ نو هیله ده چې دوی د هغه عقل نه، شعور نه و، هوش نه کار واخلي او دا وطن د نړیوالو د نیوکو څخه او تورونو څخه وژغوري. ډېره مننه محترم زاده صاحب، ډېر تشکر کوم چې یوه لنډه دمه اخلو، بیا راځو بېرته دغه ته
اصل خبرونه ته راګرځو لنډه ده. السلام علیکم ټول سړي مو شي په خیر راغلی. زما اواز خو اورئ ټول بله اواز شته په دا ټکنالوژي کې ډېر نه پوهېږم. دا کریم دې صاحب راته همیش دغه یې وایي چې دا به زده کړي رښتیا ووایي. دا ښه خبره. تېره خپرونه کې ما یوه خبره کړې وه ماله چې موږ له بعضې ښایسته ښایسته کتابونه راغلي دي د دوستانو له خوا نه. د هغې کتابونو په باب ډېرې لنډې خبرې کوو، خو په نورو فرصتونو کې به شاید د کتابونو لیکوالان دلته را دعوت کړو چې زموږ خپرونو کې برخه واخلي، د خپلو کتابونو باندې بحثونه وکړي. د فاطمي صاحب ستا د کتاب انتظار یم، کتاب دې موږ ته نه دی را رسېدلی چې زه غواړم ستاسو په کتاب باندې تبصرې وکړو. په تېره اونۍ کې ما ته 4 کتاب دوستانو رالیږلي دي، د هر یو نه جلا همداسې د زړه له قلب او د زړه د عمق نه ورنه مننه کوم. لومړی کتاب چې ما ته رالیږلی دی دا څه ورته وایي دا رښتیا چې دا سړی په ټکنالوژۍ نه پوهېږي، ګډوډ شي سړی. نو دا باید ما ټول ننني ټکنالوژۍ سره برابر کړی وی، خو وخت فرصت نه و. دغه کتاب راته رالیږلی دی، دا د هلته چپه ښکاري. دا د ډاکټر صاحب نور احمد خالدي کتاب دی او د کتاب نوم دی چې نیم قرن امنیت ثبات سیاسي و انکشاف تدریجي، دکتور نور احمد خالدي. کتاب ډېر ښه کتاب دی، ټول تقریبا 101 مخه دی دا کتاب، خو د 100 مخونو کتابونو خبرې په دې کې دي. ما د دې کتاب 100 صفحې ولوستې. خالدي صاحب کوشش کړی دی چې په تېرو 50 کلونو کې چې د ظاهرشاه د دوره او سلطنت د نادرخان نه راشروع تر د داود خان د حکومت او تر دننه پورې په دغه حالاتو باندې تبصرې وکړي او خبرې وکړي چې دا څومره ښې شپې ورځې وې او په هغه وختونو کې د دغه خو ورځو د خو شپو د تباهۍ او بربادۍ لپاره خلکو څه خوارۍ وکړې، څه زحمتونه یې ویسته. ډېر ښکلی کتاب دی. که چاته په لاس ورځي د افغانستان ټولو خلکو ته د دې کتاب د لوستلو دغه کوم سپارښتنه ورته کوم او هیله ورته کوم دا کتاب دې ولولي. دا ډېر ښه کتاب دی او د انسان په هغه تاریخي حقایقو باندې دې پوهېږي. د افغانستان تاریخ هر مورخ چې راغلی دی هغه تاریخ تحریف کړی دی. خالدي صاحب کوشش کړی دی چې دغه مورخینو چې د افغانستان تاریخ تحریف کړی دی د هغوی د ټولو تاریخي لیکونو باندې مستند او مدلل انتقادات وکړي او هغه وښیي چې دا خلک د تاریخ تحریف کوونکي دي. د هغې خلکو نومونه نه اخلم، بلکې زموږ ستاسو د وطن د تاریخ ډېر لوړ او ډېر مشاهیر چې ټول مورخین د هغوی په اثارو باندې حوالې ورکوي او څه حتی هغوی یې راایستلي، د هغوی غلطۍ راوړي دي او تشریح کړي دي چې دوی د افغانستان د تاریخ په دغه کې په بدلولو کې کوشش کړی دی. دا کتاب ډېر مؤثر کتاب دی. بل کتاب چې ما ته راغلی دی هغه د ښاغلي ولی الله ملکزي کتاب دی. دا کتاب یو بل ښایسته کتاب دی په یو بل مبحث کې او په ډېرو زحمتونو باندې لیکل شوی دی. ډېرې خوارۍ پرې کړي دي ولی الله ملکزي صاحب. دا کتاب د تصوف په برخه کې دی. ولی الله ملکزي صاحب لیکلی دی په دې کتاب کې د تصوف ټول ډولونه، که چشتیه ده، که څه ورته وایي زما نه هېرېږي، دا 4 طریقې د تصوف پیشوایان، د تصوف تاریخ او تاریخچه او په تصوف د تصوف په خط و سیر په افغانستان کې دی ډېر ښه راسپړلی دی، ډېر ښایسته دی او ډېر ښایسته پښتو په ډېر ښکلي ادبیاتو کې لیکل شوی کتاب دی. دا ضرورت دی هر چاته چې که څوک غواړي ځان په تصوف پوه کړي
او دا کورانه الله هو الله چې خلک وایي لکه دا اوس موږ تاسو ویډیوګانې ګورو چې په مسجد کې څوک کلام الله سرکونډاري وهي څوک یو څه کوي څوک بل څه کوي د هغوی نه ځانونه خلاص کړي او په حقیقي تصوف پوه شي د ملکزي صاحب کتاب دې ولولي ما لوستی تر یو ځایه پورې ډېر ښایسته کتاب دی بل کتاب چې ما ته راغلی دی چې دا په خپله په کاناډا کې چاپ شوی دی دا کتاب دا پوهندوی ډاکټر صاحب حسین دانشور د یو وخت د افغانانو د اتحادیې رئیس و هغه دلته دا کتاب لیکلی دی دا کتاب ضخیم کتاب دی دانشور صاحب خو به ډېر خلک ورسره اشنا وي ځکه چې دی په ننګرهار کې د طب د فاکولټۍ استاد و پوهنتون استاد و یو ډېر ملي شخصیت دی او په خپل وخت کې په خپل عصر کې په پوهنتون کې هم ډېره خوارۍ وکړې په ننګرهار کې ډېر ځوانان یې تربیه کړه دلته په کاناډا کې چې د افغانانو یو قوي اتحادیه وه د دې اتحادیې د یو ډېر محترم لوړ شخصیت په حیث باندې په یو دوره کې سکرټر په حیث بیا په یو دوره کې د همدغه اتحادیې د رئیس په حیث باندې د ټولې اتحادیې د اعضاو د دوی د پروګرامونو د دوی د ترزیدي د دوی د پلانونو په تطبیق کې د هغوی لپاره د زمینه سازۍ کې د اتحادیې په بودیجه کې دغه اتحادیې روابط د خارج سره ساتل په دې ټولو کې ډاکټر صاحب ډېر لوړ لاس درلود ډېر لوړ لاس درلود او د خپل د تجاربو نه چې دا تقریبا 15 کاله څه باندې په اتحادیه کې تېر کړل د خپل تجارب د خپل د سترګو لیدلی حال د یو ډېر مختصر تاریخچې په شکل باندې لیکلی دی دا ډاکټر صاحب ته دغه مبارکي ورکوم ورته تبریکي ورته ډېر ښه کتاب دی درچې په کتاب کې ډېرې خبرې شته خو دا یې ځای نه دی زه ورباندې نه غږېږم مګر افغانانو لپاره ډېر معاصر کتاب لیکل شوی دی او دې کې افغانان چې وګوري او ولولي خصوصا هغه افغانان چې په کاناډا کې ژوند نه کوي نو هغوی به پوه شي چې یاره د افغانان چې بهر ته تللي دي دا نو دې دپاره نه تللي چې دلته به راځي کلچې او پنیر او چاکلیټ به خوري او بس خلاص دا خلک چې فعاله وو دلته خپل خوارۍ وکړي دلته د خپل د جب نه د خپل مصارفو نه د خپلو شخصي ګټو نه دغه ټول شیونه چلولي دي د افغان او افغانستان د تاریخي رسالت د حیثیت او د ملي وقار دپاره د دې د ساتلو دپاره خلکو ځانونه خوار کړه دلته دا شی بالاخره په نتیجه کې ډاکټر صاحب ته د خدای برکتونه ورکړي چې دغسې یو کتاب یې ولیکه او دا شی د قید قلم کړه یو بل کتاب ما سره یو چا رالیږلی دی چې دې کتاب ته بیا زه ډېر خوشحاله چا او چا ویل زمونږ خور ډاکټر صاحب شریفه جان شریف لیکلی دی دا کتاب د لنډو داستانونو او د لنډو کیسو یو ډېره وړه او ښایسته خوږه مجموعه ده ما دې کې یو څو پاڼې ولوستې پښتانه وخت نه پیدا کېږي چې سړی ډېره مطالعه وکړي خو دا کتاب مې ډېر خوښ شوی دی ډېر ښکلی او ښایسته کتاب دی او مطالعه او لوستل یې د هر چا دپاره ښه ګڼم خصوصا زموږ د 79 طبقې دپاره ښځینه طبقې دپاره او ویاړ په دې کومه چې په ښځینه طبقه کې په پښتنو کې د ډاکټر صاحب شریفي غوندې او د ډاکټر صاحب شریفي په ډول باندې په سلهاو نور داسې پښتنې لرو او هغې قلم راپورته کړی دی څوک شعر لیکي څوک داستان لیکي څوک تاریخ لیکي څوک په سیاست کې برخه اخلي دا د پښتنو لپاره د ویاړ خبره ده 15 څلور یا شپږ کلونه وو ما په هغه وخت کې دلته راډیو چلوله د افغانستان ملي غږ راډیو نو د پاکستان نه ماته یو چا یو کسټ راولېږه او هغه کسټ کې د پروین فیضزاده ملال د اشعارو یو څو نمونې راغلي زه خو ډېر عمر د افغانستان نه لرې وم ما پروین فیضزاده ملال نه پېژانده چې پروین فیضزاده ملال څوک ده ما چې د ده اشعار واورېده شعرونه مې چې غوږ مې ورته کېښوده شعرونه مې واورېده هغه دا بعضې اشعار مې ولوسته زه رښتیا خدای حاضر دی داسې حیرت مې وکړ چې په پښتنو کې بیا په ښځو کې داسې شاعرانې ما په پروین فیضزاده ملال باندې په هغه وخت کې 1 ساعت یو پروګرام د راډیو نه تېر کړ او په اخره کې مې دا وویله چې د دې نه ما ته داسې پته ولګېده چې نه پښتون ورکېږي او نه به پښتو ورک شي که زما په ژبه کې دغسې شاعرانې وي لکه پروین فیضزاده ملال نو زه اوس دا وایم که زموږ د پښتو ژبې په ادب کې داسې ډاکټران لکه ډاکټر شریفه شریف ولرو ویاړ دی ډېر ښایسته کتاب دی
په ډېره خوږه ژبه لیکل شوی دی. دا د دې هفتې هغه کتابونه چې موږ ته راغلي وو لنډې تبصرې ورباندې وي، بېرته راګرځو خپلې اصلي خپرونې ته. زموږ خپرونه په همدې باندې وه چې اول د حمل نږدې دی، معمول و چې په اول د حمل کې به ټول مکتبونه شروع کېده، خو سږکال خدای دې وکړي چې هماغسې وشي لکه تېر کلونه، امارت پکې خپل تصمیم ونیسي او دا بدلون راوړي، مکتبونو ته بېرته اجازه ورکړي او دا وړې وړې بانې چې نصاب نه دی. ولې دا پرون نصاب و، ستا په وخت کې نصاب نشته، دا نصاب خو غویانو ونه خوړه، دا خو واښه نه وو که نه، نصاب خو موجود و. هلته به یې خط کش کړه چې دغه مې نه دی خوښ، دا ته نه لري که دا دې وي، دا نصاب دی. دا خو دومره مشکله خبره نه ده. او ته خو یو مملکت یې، امارت یې، قدرت در سره دی، توان در سره دی، پیسه در سره ده، پلوي د خلکو در سره ده، ملت در پسې ولاړ دی. دغه اوس یو غږ وکړي، یو اشپلاق وکړي، ولا چې د هره خوا یې سم کړي دا ملت، او د دې قومندې سره به سم ځي، او د دې خپو د دوړو نه به دا جهان بیخي دغه شي، تاریکه شي، دغسې به روان وي. د دې نه ښه چانس، د دې نه ښه خوشبختي نه بله څه چې تا ته خدای درکړي. هر څه خدای در سره درکړي دي، او ته په دې باندې خپل ټینګه نیولی شې ولا جنکۍ دې مکتب ته نه ځي. دلیل څه شی دی؟ دلیل خو دې ووایه، دلیل خو دې ووایه، څه دلیل؟ زه ژاړم په دې باندې چې په افغانستان کې د یو قاطع اکثریت په حیث پښتون ما ته ډېر ضرر رسېږي نسبت نورو قومونو ته. ولې؟ دا ضرر ولې ورسېږي دې ملت ته؟ په هر صورت باندې خبرې به را لاندې کړم. ښاغلی ورور سید نجیب الله سادات صاحب، ستړی مه شئ، خوش آمدید. سلام علیکم. شما خوش آمدید میگم، بسیار خرسند هستم که شما اشتراک کردین در برنامه این هفته‌ای ما. هفته گذشته ما از شما معذرت میخوام، شما بسیار خواری کردین، نتونستیم در پروگرام ما سهیم شوید و امروز جای بسیار خوشی است از طرف تمام مشترکین، شنونده ها و همه برای شما خوش آمدید میگم. جناب سعادت صاحب، شما که در کابل زندگی میکنین، در یک لحظه که کوتاه حوال زندگی مردم کابل برای ما تشریح کنید. بعد از او اگر سر از یک چند کلمه بگوییم که امیدها و آرزوهای مردم کابل به خاطر از اینکه مکتبا دوباره مثل سابق فعال شود، دخترها و بچه‌ها به تعلیم و تحصیل ادامه بده، چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول عرض سلام خدمت شما خادم صاحب، دستاندار در کاران شما و میهمانای برنامه. و قبل از اینکه راجع به این موضوع حالات که در کابل است براتان بحث کنم، یک تکبیتی را که از خودم از براتان تقدیم میکنم. خدا کنه که مورد پسند شما و عزیزای برنامه قرار بگیره. ای قلم از رخ اندیشه بکشان نقاب، تا اقرا باسم ربک بدر آید از حجاب. حالات مردم کابل فعلا الحمدلله خوب است و همینطوره که میهمانای برنامه یاد کردن، آرزوی همگی ما شما است که تا درب مکاتب دخترها و در پانتون و مکاتب همش خلاص شود و مردم بتانن که دخترای ما شما بتانن که به تعلیم روی بیارن. و تا جایی که ما از برنامه دیگه تعقیب کردیم و عزیز احمد یان سخنگوی وزارت معرف هم یک وعیدی داده است و مژده داده است که خدا کنه که تحقق پیدا کنه که 70% امکان ازی است که مکاتب دخترها باشه. بازم ما امیدوار به می هستیم که همین پروسیجر دوام پیدا کنه و ما یک مژده نوید خوش را در دوی عمل سال تعلیمی جدید 1403 شاهدش باشیم. و حالات مردم فعلا در کابل از نگاه وضعیت امنیتی بسیار حالات مردم خوب است و مردم حالات عادی زندگی میکنن. منتها مشکلاتی که در کابل است، مشکلات نبودن کار است و کم مردم از نگاه ذهنی نارام هستند. با امید از اینکه این معضلات هم به مرور زمان آهسته آهسته حل شود و ما هم امیدوار هستیم که درب مکاتب برای طبقه اوناست و درب پانتونا هم باز شود. به این امید هر یکی از هموطنان ما، هر یکی از پدرها و مادرها همین آرزو ارمانش است. تشکر از شما.
بله بله خادم صاحب خبرې خلاصې شوې فدات بله 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 صدای من داره. سادات بسیار زیاد تشکر، بسیار تشکر میکنم. تشکر. یک مژده بسیار خوب بود در حرفایتان که برای ما هم یک خوشخبری دادین و برای مردم دنیا هم، کسایی که این پروگرام ما را میشنون، برای او هم یک تقریبا یک مژده خوبی بود که بله مکتب ها امکان داره که شروع شود، دخترها و بچه ها مثل بله. سابق بله. دوباره پس به مکاتب برگردن، که البته یک خوشخبری بسیار بزرگ و بسیار موثر و بسیار بسیار خوب خوشخبری است. امیدوارم که همینطور شود. تشکر میکنم از شما. همه ما امیدوار هستیم. بله تشکر. فاطمی صاحب ستړي مشه درته وایم او پروګرام ته بیا درته هرکلی وایم لکه د هرې اونۍ په رنګه. هغه مخکې چې ما تا په تلیفون کې خبرې کولې هغه تشویش حل شو. هغه رښتیا هم خبره داسې وه چې په کاناډا کې ساعت تغییر شوی ته زه پرې خبر شوی یم. نقص زمونږ او ستاسو وخت صحیح دی. نو بلې هفتې ته به انشاءالله تعالی دا جوړ شي. هغه اعلان کې هم دا غلطي تېره شوې وه، پخوانی وخت پکې راغلی و. دا به انشاءالله چې سره اصلاح کړو. فاطمه صاحب زه خو کامل یقین لرم چې د مارچ په میاشت کې تاسو به ډېرې مصاحبې کړي په مکتبونو په مسله باندې او د افغانستان په وضع باندې به ډېرې مصاحبې شوي. ځکه تا زازی صاحب خو نام خدا ډېر فعاله سئ دواړه، او هر ټلویزیون چې سړی دغه کې څه ورته وایي چالانې کې حتما تاسو هستئ په یو خبر کې، په یو مصاحبه کې یو ځای کې هستئ، خپل نظریه شریکوئ د ټولو خلکو سره. زه خوشحاله یم په دې باندې. دا ډېر یو غټ نعمت او غټ کار دی. فاطمه صاحب تاسو څه فکر کوئ چې په د حمل په اول به مکتبونه شروع شي هماغسې لکه پخوا غوندې؟ آیا دا امیدواري شته؟ بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سلامونه احترامات ټول قدرمندو عزتمندو دانشمندانو مفکرینو او د افغانستان په حساب د هستۍ او د علمي او تفکري چې دلته ټول سره راټول دي، که ځوانان دي او که په حساب مشران دي، دواړه د افغانستان سرمایه دي. ځوانان زموږ آینده ده او مشران زموږ ذخیره ده. اول خو دا پوښتنه ما غوښتل وکړم چې ګردیوال صاحب خبرې کړې وي، ځکه زه یې د هغې نه زه لکه چې تاسو مخکې کړلم. خیر ګردیوال صاحب په دې اخر کې خبرې وکړه. هغه به نن به داسې یو تغییر راولي چې دی به د خپرونې راټولونه هم وکړي. د فاطمه صاحب دی وکړي. فاطمه صاحب د هغې د خبرو نه موږ همیشه لنډې خبرې ډېر جامع خبرې کوي، د ډېر څه ترېنه اخلو. نو ځکه ما غوښتل چې مستفید شو ترېنه. زه و زازی صاحب خو نن سهار هم پس د روژه ماتي د سهار لمانځه نه بعد سره یو ځای وو، یو برنامه هم سره وکړله. پس له هغې 2 برنامې نور راغلې، خو زه ټوله شپه یخ یم، بیا سهار لمونځ وکړو، بیا برنامه وکړو، بیا نور هلته دمه نه یې پاتې. نو نن سهار چې څه ده د برنامې نور راغلې کنسل کړي مې دي او ډېرو ته مې ویلي چې د روژې میاشت کېدی شي دا سهاري خوانه برنامې ونشم کولی، ځکه زه ټوله شپه یخ یم او د ورځې د خوانه بیا برنامه کول مشکل کېږي. نو دا جنګ او مبارزه روانه ده. څنګه چې تاسو ښکاره وویلې د تعلیم او د تربیې په هکله به د سلهاو نه هم برنامې زیاتې شولې. دا جنګ هماغه ورځ باندې شروع شو چې د 920 ورځې مخکې دوی د مکاتبو دروازې وتړلې او زمونږ یعنې زما په خپله د اسلامي امارت سره یو فاصله پیدا شوله او ما خپل په حساب سمت او دریځ واضح او جدا کړ. ځکه چې مخکې دلته یو اشاره وشوله چې جهاد په دور کې په تعلیم ته جهاد هیڅکله د تعلیم خلاف نه دی. جهاد خپله سعی او جدوجهد ته ویل کېږي او دغه جهاد د تعلیم په حصه کې اول راځي، ځکه چې اول جهاد بالنفس دی، بیا جهاد د اسلحې دی. جهاد بالنفس تعلیم په ذریعه کېږي او جهاد جدوجهد او کوشش ته ویل کېږي. او د پیغمبر د خدای د خود آخرین خطبه کې که تاسو لاړ شئ هلته واضح د جهاد خطوط معلوم دي. حتی د بوټي په حصه کې ویل شوي چې د ونې بوټو ته اور مه اچوئ، زړو او بوډاګانو ته پناه ورکئ، حتی که زنداني د ونې و هغه امن ځي ته ورسو، تعلیم ورته ورکړه. 9 خطوط به کلي په خطبه د حج الوداع کې پیغمبر د خدای واضح ورکړل. نو د هغې په رڼا کې که وګورو دا به ډېره غلطه وي که موږ ووایو چې جهاد باعث د دې شو
چې د تعلیم دروازه بند شي یا مکاتب وسوځول شي. او دې ته باید دا ووایو چې زمونږ د جهاد نه زمونږ ګاونډیانو زمونږ د تضعیفولو زمونږ د بدنامولو لپاره ډېره غلطه استفادې وکړي. یعنی جهاد بر علیه د اشغال د هغه نظام چې کوم نظام ته اشغال کړی یا حکومت هلته ته جهاد کوي. فرضاً روسانو حمله وکړه، موږ د روسانو په نظامي پایګاګانو باید حمله شوی وای، اما موږ ګورو زموږ به پلچکونه پلونه شفخانو باندې حمله کېدې، مدارس ته اور اچول کېدل، چې دا په لوی لاس زموږ د ګاونډیانو پلان ښوده. دا د جهاد حصه نه وه، دا د جهاد حصه نه وه، بلکې دا هغه لوی پلانو چې دا ملت باید ضعیف وساتل شي د تعلیم د لحاظ نه. که دا ته تعلیم نه ضعیف وساتې، ته دا کولی شي اسیر او غلام وساتې او استفاده ترې وکړي. تر څنګ که موږ تاسو متوجه شو، ګورئ چې نه تنها چې په موږ مکاتب سوځول، زموږ علمي کادرونه یې وژل. موږ تاسو وکتل مجروح صاحب ووژل شو، ډاکټر قیوم، ډاکټر سادات، احمدزی صاحب، الفت صاحب، نسیم لودین. یعنی دا زموږ تاسو علمي سرمایه وي. دا درسته دی بعضې به په فکري لحاظ نه په مختلفو مکاتبو افکار کو، مګر د ټولنې په سطح باندې دا زموږ تاسو علمي کادرونه وو او دا دوی ووژل او دا په لوی لاس دوی په دې کې دا ملي اوازونه وو. لکه ولسمال غوندې سړی یې د پاکستان نه وویسته، یا فرضاً صبغت الله مجیدي چې مخالفت ښکاره کړه د 40 ساعتو کې ورته الټیمیټم ورکړه، حتی کور ته یې پرېنښود، د میدان هوایي ته ویلې ووځه د دې ځینه ویې ویسته، چې بیا بیرته نړیوال منځګړیتوب وشو، بیرته منحیث رهبر بیرته راغی، بېله خبره وه. اما پاکستان چون هغه جدا د ISI د مداخلې مخالف و، علني ودرېده. په ټولو رهبرانو کې یوازینی کس چې د پاکستان نه دغه ویسته مجددي صاحب و. لپاره څه چې د هغې موقف واضح و چې جهاد دته نه وایي چې ته زما تعلیمګاګانې بندې کړه، مکاتبو ته اور واچو، مدارسو ته اور واچو. یعنی زمونږ مشران که استاد رباني وو که حکمتیار صاحب دا ټول د دې شي مخالف وو، مګر هم دا د ISI هغه لاسپوڅي چې دننه نظام کې کار کوو مجاهدینو باندې، ځکه دوی خصوصي و مستقیم غیر د تنظیمونو مستقیم ارتباطات هم د قمندانانو سره درلودل او هغې په ذریعه باندې به مستقیم استفاده. دا درسته ده چې مخکې اشاره وشوه چې تیزاب، دا تیزاب هلته یو ډلې مخصوص او بالخصوص هغه ډله به ډېر زیات نومېدل کېدله چې دا د ISI د حزب اسلامي ډله ده چې د ښځو د تعلیم دا کوي. اما نن ګورو چې هماغه حکمتیار پښیمانه دی، هماغه حکمتیار د ټول نه زیات اوس اواز اوچتوي، ځکه اوس ثابته شوه چې ورته دا موقف صحیح نه و او دا غلط و، مګر په نورو شپږو تنظیمونو دا کار نه دی کړی او د ده مخالف و. فلهذا که موږ په کل کې دا ووایو چې جهاد د تعلیم په ضد یا جهاد کې دا ټکی باید موږ ذهن نه وباسو چې جهاد مقدسه وظیفه دی په مقابل د اشغال د یو اسلامي خاوره کې ده، که هغه د روسانو وه، که هغه د انګلیسانو وه، که هغه د امریکایانو وه او که هغه پس د دې هر یو بله راشي. دا زموږ دیني وجیبه ده. زه اکثرا د هغه دوستانو نه چې په تېر جمهوریت کې کار کړی زه ورته دا وایم چې که چېرته دغه طالب نه وای چې ته دې ته تروریست وایې، آیا دا ستا وجیبه نه وه چې د اشغال په مقابل کې ودرېدلی وای؟ آیا دا ستا دنده نه وه چې ته باید د دې اشغال په مقابل کې ودرېدلی وای او ته د اواز اوچت کړ؟ ځکه ستا خاوره اشغاله وه، ښکاره ستا نظام ستا لاس کې نه و، ستا والیان تا نشو مقررولی، تا وزیران نشو مقررولی، ستا د بمبارد مخه نشو نیولی، نو ته څنګه ځان ته آزاد وایې؟ ته څنګه بیا وایې دا دیموکراسي وه؟ فلهذا دا مفکوره غلطه ده. دا باید موږ ومنو چې افغانستان اشغال و، خو دا که ته طالب سره موافق نه یې دا بېله خبر ده. درسته طالب سره مخالفت وکړه، مګر دې سره مخالفت نشي کولی چې افغانستان اشغال و او دا زما او ستا ملي وجیبه وه چې باید دفاع م کړی وی. په د طالبانو په دور کې هم مکاتب او مدارس ته اور واچول شو، دې کې هم د ISI لاس و. او اوس هم زه تاسو دا وایم چې دغه مکاتب چې په اوله ورځ دا 900 ورځې مخکې بند شو، زما اول اواز هم دا و چې دا د افغانانو کار نه دی، دا د بهرانیانو کار دی، دا لوی لاس باندې د افغانستان شاته تنبول دي. ګرچې مخکې یو سادات صاحب یو زیري غونډې ورکړه چې د وزارت تعلیم تربیې دغه سخنګوی 3 ورځې مخکې د دغه مکتب د بندېدلو نه راغلی موږ ته زیری راکړی و، 3 ورځې بعد مکتب بیا بند شو، بیا هغه غیب شو. دا زیری د دوی وزن نه لري تر څو چې د ده فرمان د قندهار نه رانشي. او بله ورځ مولوي عبدالکبیر هم ویلي چې امید دا دی چې څه کالې مکاتب به خوشي شي، خو زه د خپلې تجربې نه تاسو ته وایم چې زه دغه امید نه لرم. زه دغه امید په دې نه لرم چې دغه څوک چې دغه مکاتب بند کړي یو خو د خپل تیاره ذهنونه خاوندان دي
او بل دا دی چې د دې کې د عیسی د لاسپوڅو د کسانو لاس دی او بل خصوص د ده په راس کې هغه کس دی چې دا په تیر نظام هم راپرځولی او د نظام راپرځولو پسې هم دی او دا په شیخ الحدیث باندې مشهور دی او د ملا هیبت الله تر څنګ ناست دی. دا داسې کسان چې تر څو پورې موجود دي زه تاسو دا وایم دا مکاتب خوشي کول به ډېره لویه ستونزه وي که نه اکثریت قاطع د طالبانو تاسو معلومه ده طرفدار د مکاتبو د خوشي کولو کې دي په شمول د سراج حقانی په شمول د ملا یعقوب په شمول د عبدالسلام حنفي په شمول د خیر الله خیرخوا په شمول د عباس تانکزي دغه ټولو ته چې تاسو وګورئ دا ټول علني راغلي ویلي دي چې دا دغه لاره زمونږ غلطه ده مګر هم هلته یو څو نو زه په خپله دغه امید نه لرم چې دغه شپږ اووه ورځې بعد چې اول د حمل راځي یا د دریم باندې د مکاتب باید خوشي شي ما ته دا امید نشته دی چې دا مکاتب به خوشي شي او دا د افغانستان لپاره به ډېر لوی ظلم دی او ظلم دی لحاظه د تاریخ لحاظه د یو قوم لحاظه د هر لحاظه دا زما تاریخ ته ضربه رسوي دا زما دین ته ضربه رسوي دا زما سیاست ته ضربه رسوي دا زما نظام شاته وهي دا افغانستان شاته وهي او دغه اوس چې 3 کاله زمونږ خویندې مکتب ته څوک چې 15 کلنه او هغه 13 کلنه ده څوک چې 13 کلنه او هغه 20 کلنه ده فلهذا هغه بیرته شاته نشي تللی دغه د جبران به څوک کوي په ده زه نه پوهېږم د جبران به څرنګې وشي په دې زه نه پوهېږم مګر هم څنګه چې مخکې د دې لپاره دلته ښه دي دوستان او زموږ خویندې دوی لګیا دي په آنلاین سیستم باندې دغه تعلیمي دستګاه شروع کړې ده چې دغه یو امید ورکوي چې افغانستان خلک لګیا دي خپل مبارزه کوي او خپل دغې ته په حساب لاس یې ور دی خو دا د یو نظام د خوانه د مکتب پرانیستل او د افرادو په ذریعه چلو دا ځمکه اسمان فرق لري دغه کار چې موږ دلته فرضاً یا زموږ ټولنه کوي چې آنلاین سیستم تعلیم کوي دا یو وړوکی شمل دی چې موږ بلو لپاره دی چې یو سړک د امید ورکو خپل خلکو ته چې دغه شی دلته شته اما هغه شمع هغه فانوس چې باید افغانستان دولت روخانه کی چې د خپل ملت ته وي چې په جنگ د وخت تیر شوی دی وخت تعلیم دی او تعلیم 100% په حساب فری کی آزادی کی خپلواکي کی او ټولو ته عام کی او جبري او لازمي کی دا د پس له جنگ د ټولنو اولین اقدام باید وسی زمونږ د جنگ نه پس زمونږ ټولنه تباه او برباده شوې ده اما مونږ ته ګورو چې د دې خواته زمونږ ته حرکت نه تنها چې بدي نه دی بلکې تیاره شوی دی نن سبا خلک ډوډۍ نه غواړي نن سبا خلک کار نه غواړي نن سبا خلک د نظام نه هیڅ نه غواړي همدا یو امید ته ناست دي چې د ښوونځی به کله خوشي کوي زما اولاد به کله ازادوي نو فلهذا د جهاد معنا د مکاتبو تړل که څوک د جهاد د نوم نه دا استفاده کوي چې هغې معنا دا ده هغه د قرآن په ضد عمل کوي هغه د حدیثو په ضد عمل کوي ځکه قرآن کې 1578 کې د علم او د تعلیم او د تعلیم ورکولو د علم ورکولو د رڼا ورکولو د فهم ورکولو د دانش ورکولو او د فهم او د دانش اخیستلو ځکه چې تعلمون لفظ هم ویل شوی دی یعلمون لفظ هم ویل شوی دی چې ته هم ورکه هم واخله هغه څه چې ته لرې بل ته یې ورکړه او هغه څه چې بل لري هغه ترېنه واخله دا قرآن تا ته کوي او ښکاره درته وایي قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا هغه کسان چې ګورې دلته مخکې مې اشاره وشوه قرآن کې صیغه اصلا مختص سړي ته ذکر نه ده راغلی هر ځای کې خطاب عمومي دی یا ایها الناس عمومي لفظ راځي یا ایها الذین ای هغه کسانو دغلته هم سوال ته نه دا کوي چې هغه کسان چې آیا علم لري او هغه کسان چې علم نه لري آیا سره برابر دي ښکاره خبره ده چې دلته خطاب چې دی مختص په د جنډر په حساب نه دی چې ښځې ته د یا سړي ته د دواړه من حیث انسان ورته خطاب شوی دی او دواړو ته دا ویل شوي که څوک علم نه لري هغه د بل سره برابرۍ نشي کولی په حدیث شریف کې مخکې کلیوات یې ورته اشاره وکړله طلب العلم فریضة علی کل مسلم او مسلمتين ښکاره واضح ده په بل ځای کې وایي چې ته لاړ شه طلب د علم وکړه ولو کان فی الصین که چېرته ولو که ته چین ته هغه وخت کې ګوره چین ته په هوخانو تګ ډېره لویه فاصله وه د سعودي نه نو په هغې لپاره دا ویل چې که ولو ته په چین کې او ګورې چین خو اسلامي خاوره نه وه خو د علم لفظ هلته و چې د علم د حصول لپاره که ته چین ته تګ ته درته لازم شي ته به ځې چې علم حاصل کړې هلته نه دي ویلي چې ته به حتما مدرسې ته ځې هلته دا نه دي ویلي پیغمبر د خدای دا کولی شو ویلی وی چې ته به مدرسې ته ځې هلته نه دی له مدرسې لفظ نه دی
ولو کان فی الصین او سین چې و په هغې وخت تاسو معلومو چې دغه د بودایي سیستم نظام و هلته. اما پیغمبر د خدای د علم د اصولو لپاره دا هدایت کوي. نو دین او قرآن او سنت او حدیث زمونږ په هیڅ نقطه او مقطع کې د قرآن د تعلیم سره مخالفت نه دی خدای، بلکې ښکاره درته وایي چې الله هغه ذات دی چې تا د وباسي من الظلمات الی النور، تا د تیارونه وباسي او نور خواته وړي. دا من الظلمات الی النور چې دی دا علم دی، تا د تیارونه نور خواته وړي. او تا ته ګوره قرآن په خپله وایي چې ته دغه بحث د دې کېږي چې دا مباح دی او دا یعنی د ساینس ته مباح ویل کېږي او دیني ته وایي چې دا فرض دی، در حال چې قرآن کې داسې کوم دا نشته دی. هلته علم دی، علم په کل کې دی، علم هم دینی علم دی هم ساینسي. او نن سبا خو ښه دی الحمدلله علما دې ته متوجه شوي دي، اوس هغوی په دې ټینګار کوي چې اصلا فرض علم چې دی د ساینس علم دی، ځکه ساینس دی چې تا کائنات او ماورا د کائنات او فلکیاتو او ګلکسیګانو ته رسوي او تا د خلقت د خدای سره مخ کوي او ته وجود د وحدانیت د خدای ته تا رسوي، بیا ته کولی شي کوي. ځکه علم د دیني چې دی دا ستا د عقیدې او د نفس د تزکیې د نفسي او د روحانیت لپاره دی. اما علم د ساینس چې دی دا ستا د دنیوي او د اخروي. همدې لپاره قرآن کې ته ګوره وادعوا لهم ما استطعتم من قوه، تا ته دا حکم درکوي چې ته لاړ شئ استطاعت پیدا کړه، قوت دې جوړ کړه په مقابل د دښمن کې. وادعوا لهم ما استطعتم من قوه معنا څه ده دلته تا ته چی شته تا ته وایي. که چېرته فرضاً دغه حدیث و قرآن دا وایي نو ته نه زره جوړوه، نه توره جوړوه، نه اسلحه جوړوه، چې نه تا ته ویل شول چې لاړ شه زرې جوړه کړه، توره جوړه کړه، اسب ځغلول زده کړه، خپل قوت دې جوړ کړه تر څو د دښمن په مقابل کې ته قوي او سوار اوسې. هماغه آیت شریف نن سبا هماغه زرې او هماغه توره ستا څه ده؟ میزایل دی، ټکنالوژي ده، سټلایټ دی چې ته دې په ذریعه باندې ولاړ شي ماورا د کائناتو. ځکه د دنیا خو تنها دا خاوره نه ده، دا ګلکسي ده او دا ګلکسي کې چې ته ځې په دې کې شنا کې ته د خدای لوی ذات دغه پیدا کوي. دغه چې نن سبا ویل کېږي چې دنیا 15 درجې په یو میلان باندې د یو تور دغې خواته بلیک هول خواته روانه ده او دا بلیک هول 4 میلیارده کاله طول وباسي. دا په خپله د قرآن او زما د دین د اثبات لپاره یو لوی سند دی چې کله ویل کېږي چې یوه ورځ به 80,000 ورځې. ګورئ ډېر خلک نه مني، اما نن دا ویل کېږي چې دغه بلیک هول چې دی دا 4 میلیارده کاله طول لري. دغه 4 میلیارده کال د بلیک هول څه شی دی؟ د هماغه ورځ د قیامت ده چې موتر به پکې ورننوځو، د حساب و کتاب به کېږي او اخوا ته به بیا تېروځو. ته ګوره دا ساینس او د علم سره دواړه تطابقت چې سره ورکړي دا سره دغه کېږي. نو ښکاره خبر ده چې علم زما او ستا ضرورت دی، دا زما او ستا د دین په حساب تعلیم دی چې ما ته یې راکوي. ته د دین اسلام قرآن د هیڅ ځای کې په هیڅ مقطع کې د تعلیم دا نه کوي. هر هغه څوک چې دا کار کوي هغه اول په خپله نه مسلمان دی، نه مجاهد دی، نه افغان دی، نه په هغې کې، او دا د دین د بدنامولو لپاره دا کار کېږي. که دا کار افغاني کوي او که دا د هغې د پاکستان ایجنټانې کوي او که دا د نړۍ بل سره ایجنټ کوي، موږ دا تهمت باید خپل په دین باندې ونه وایو. موږ باید د خپل راشو هر ځای کې خپل د دین نه دا دفاع وکړو. زما په دین کې دا شی نشته، زما دین هرګز د تعلیم خلاف نه دی تللی. پیغمبر خپله د تعلیم لپاره راغلی. لفظ اول چې څنګه مخکې مېلمنو اقرأ باسم ربک الذي خلق الانسان من علق، دا ګوره تا ته د اول نه تا ته وایي چې ته شروع کړه په نامه د خدای ووایه. هغه ورته وایي زه نه پوهېږم، بیا ورته وایي ووایه او په حکم د الله یې ووایه او هغه شروع کوي وایي. نو علم او اقرا لفظ د تعلیم لفظ دی، د علم لفظ دی، د پوهې لفظ دی. نن سبا ګورې په دنیا کې ډېر پوهنتونونه دي د اقرا پوهنتون په نامه دي، لپاره چې دا لفظ د تعلیم لفظ دی، د علم لفظ دی، د پوهې لفظ دی. نو دلته دغه ټکو کې چې کله بحث کوو دې ته باید متوجه اوسو چې په پوهې او ناپوهۍ سره موږ په دغې کې خپل په دین حمله کوو. لکه موږ اوس وایو چې جهاد دا کار وکړه، جهاد دا کار نه دی کړی. جهاد هیڅ کله د تعلیم خلاف نه دی. دا چې هر څوک دا فکر لري موږ خپله واړه په جهاد کې لوی شوي یاستو، عمل کوو، موږ خپله د تعلیم لپاره مبارزه کړې ده. دغه مجاهد لیسه چې جوړه شوې ده بنیادګذارانو کې موږ منډه هم وهلې ده او دغه او د هماغې لیسې نه لویترین دغه 13 کالو کې سفرا، وزرا،
لوی کابینه د دغه لیسې نه تربیه شول ورکړل شول. زه خپله د هماغې لیسې او د هماغې مدرسې ته تعلیم یافته یم. نو فلهذا جهاد د تعلیم او د دغې خلاف نه دی. دغه شی باید موږ دا کړو. دا چې افراد غلطي کوي، شخصیتونه غلطي کوي، که رهبر غلطي وکړي د رهبر غلطي د جهاد غلطي باید ونه شمېرو. هغه شخصي غلطي ده، باید انتقاد پرې وکړو او باید ویغندو. اما د ملت مبارزې باندې باید کلا لاس ونه نیسو. نو هیله کوم چې د زیات وخت مې نه نیولی. وما علینا الا البلاغ. ډېره مهرباني فاطمه صاحب. ډېرې خبرې د ښې خبرې دي. د بعضې خبرو کې شاید در سره موافق نه اوسم، خو چې پروګرام وخت ډېر شوی دی، نه غواړم چې ته مشاجره جوړه شي. خو یوه خبره زه کوم چې د جهاد او د مجاهد په دواړو په منځ کې یو تفاوت موجود دی. لکه څنګه چې تا ورته ډېره ښه تشریح وکړه چې جهاد مقدس شی دی، پاک شی دی، اصول دی په جهاد کې، بده خبره نشته. ټولې خرابۍ په مجاهد کې وي. دا زموږ د تیر جمهوریت وزیر دفاع چې د زنې نه د نامه پورې په مډالونو باندې ډک و، دا سړی دا هغه څوک چې د سروبي بند او ډرونټې بند ته بمونه یې ایښودل. دغه سړی د جهاد په دوره کې دا دومره بې رحمه مجاهدین وو. او موږ د جهاد په دورو کې اورېدلي دي چې مکتبونه وسېزل شو. دا جهاد نه دی کړی، دا مجاهد وکړه. لکه تاسو چې وویلې د مجاهد په هر ټولي په سر کې یو د عیسی سړی روان، هغه به څه ورته ویل، هغسې به کېده. خیر، دا بحثونه ډېر بله خوا ځي، اوږده دي. موږ د هر څه نه ګیله لرو. دا ملت زخمي دی، زخمي دی. هغه مخکې مې د کلیوال صاحب سره دا قصه کوله، جولا مریض دی، جولا مریض و، دغه حکیمجي ورته راوستو، ویلې بابا کوم ځای دې خوږېږي؟ ویلې په دې هر ځای مې چې ګوته کېږي دلته درد دی. د دې ملت په دغه هر شي چې ګوته کېږي دلته دردونه دي، درد نه دردونه دي. الله پاک دې ورته خیر پېښ کړي، خدای دې جوړ کړي. ګردیوال صاحب آخري خبرې ستاسو دي، راګرځم تاسو ته. او خپرونه به د نن ورځې راټولم کې موږ ټول خفه یو، رښتیا ووایم. دغه کسان چې دلته په دې خپرونه کې دي، دا د وطن ډېر سخت مین خلک دي، ډېر وطندار او وطنخواه، په وطن مین او د وطن غمخواره خلک دي. او په دې اخره کې دغه اخره جمله بیا به وروسته کوشش وکړم چې خبرې ونه کړمه، او دا غږ مې په دې طالبانو کوم. دغه یو سړی چې د ملا هیبت الله په څنګ کې ناست دی، او ملا هیبت الله ته دومره ورباندې حاکم دی چې د هغه په تصامیمو کې تغییر راولي. دلته خو جهاني او شعر ورته ویلی دی چې زما قندهاره د زمرو وطنه، زما د سرکشو پښتنو وطنه. دا هغه قندهار دی چې ګوربین پکې خپله توبه وویسته، ګوربین پکې خپل حیات او زندګي ولیده. په دې قندهار کې به داسې بیا راځي، دا به بیا راځي. خو دلته خلکو یې راکړې ده دا خبره، دا تاریخ یې هېر کړی دی چې دلته ګورګین راغلی، ځان دې هوښیار کړي. ما دا خبره څو ځلې کړې ده، که پښتون خپله لوڅه کړه. ګوره نه دا خلک د سکندر نه قوي دي، او نه د هلاکو نه قوي دي، نه د بابر او د امریکې نه قوي دي، او نه د بل نه قوي دي، او نه د بل نه قوي دي. هېڅ قوم په دنیا کې پښتون نه دی وهلی، خو خپله پښتنو وهلی دی. دا زما مشران، دغه زما دوستان، دا زمونږ خلک چې مونږ ټول ورته ارادت او احترام لرو، دا چانس د دوی په لاس کې ګورو، دی ته زمونږ خواست دی. هغه ورځ ما په ټلویزیون کې د یو چا مرکه کته، یو سړی و، دا خپله لونګۍ راوویسته، دغسې ورته وکړي. زمونږ د لونګۍ خاطر وکړه، دا وطن مه ورکوئ، او په دې وړو خبرو غرقېږي. په اوله دوره د امارت کې یوه ښځه راپاسېده، چادري په سر کړه، په تیارو کې په چادري کې تله او راتله، په ټلویزیونونو کې په چادري کې کېناسته. د امریکا کې یو پروګرام دی، یو تورپوستې ښځه یې چلوي چې هغه په جهان کې ډېره معروفه ده، ډېر ټول خلک یې پېژني. اوپرا، د اوپرا په پروګرام کې راغلی و، هغه خبرې کولې، چادري په مخ وه. نو ما عاجل اوپرا ته ایمیل وکړو چې دې ښځې مخ لوڅ کړه، د افغانستان دومره لوی مملکت نه دی چې دا به څوک ونه پېژني مالې، او دا موږ پېژنو چې دا څوک ده. دا یو کمونیسته ده، او زه تعجب کوم چې په امریکا کې ستا په چینل کې د کمونیزم دغه دپاره څه ورته وایي، د انکشاف او پراختیا دپاره دغه کېږي، لابي کېږي، ورته کار کېږي. 30 ثانیې تېره نه وې، زما د ایمیل جواب راغی چې موږ په دې خبره نه پوهېږو. هغه ښځه نوره په میډیا کې ورکه شوه، لاړه. هغه تاسو هم پېژنئ، زه هم پېژنم، نور هم پېژنئ، ټوله دنیا هم پېژنئ. په جمهوریت کې بیا وزیره شوه. ټول لعنت ستا په دا جمهوریت شو. ګردوال صاحب مهرباني وکړه.
د څاروان د نننۍ غونډې ټولو ګډون کوونکو ملګرو او دوستانو او اورېدونکو او لیدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه، خدای مو ژوندي لره. داسې دی چې ملګرو تقریبا په هر اړخ باندې خبرې وکړې او زما دپاره دا تکراري کېږي، ورته هر ملګري ښې خبرې وکړې او که وضاحتونه یې ورکړه په خپل ځای کې په کار او زموږ او ستاسو د دې پروګرام اصلي مقصد هم دا دی د خلکو د فکرونو او ذهنیتونو د بیدارولو دپاره موږ لګي او دلته کار کوو او کوشش کوو چې څه چې تیر شو اشتباهګانې وي که خطاګانې وي، هغه خطاګانې وي اشتباهګانې بیا تکرار نه شي. په دې باندې موږ پوهېږو دا ملګرو ټول په هر اړخ باندې پوره رڼا واچوله او اخره کې خو فاطمي صاحب هم ډېر شیان پوره تشریح کړه چې زه نه غواړم، زه لنډې خبرې کوم او همدومره وایم چې علم رڼا ده. نو دا رڼا څه وایي چې ګینې موږ پرې پوهېږو، دا نور خلک پرې نه پوهېږي، طالبان پرې نه پوهېږي، ښه پرې پوهېږي، هغه هم پرې پوهېږي، موږ هم پرې پوهېږو. بنیادي خبره اصل کې دا ده چې اصل کې زموږ او ستاسو دنده او ذمهواري په اوسني وخت کې دا جوړېږي چې هم طالبانو ته ویو چې دا علم رڼا ده او که تاسو په دې دا رڼا بندوئ نو په دې تیاره کې سبا له تاسو هم راګېرېدلی شئ او په تیاره کې تاسو د اوږده وخت لپاره دا تضمین شوې یا ضمانت شوې خبره ده چې هېڅ امکان نه لري چې ته ټول عمر په تیاره کې کار وکړی شي. یو وخت به رڼا در وځي، نو چې راوځي نو دا مکتبونه بندول او د پوهنتون بندول او دا قسم شي د دواړو خو په تاوان تمامېږي، هم د طالبانو دپاره د هغوی په تاریخي رسالت کې په یو ځای کې لیکل کېږي چې دا ښه دوره نه وه، د خلکو دپاره لکه مخکې چې فاطمي صاحب وکړه د نورو ملګرو ته اشاره وکړه چې هر څوک 3 کاله یا 3.5 کاله د خپل مکتب نه د خپل پوهنتون نه وروسته پاتې شو، د دې ذموار څوک دی؟ دا ټولې هغه خبرې دي چې موږ هم په دې او کوشش کوو چې طالبانو ته هم چې په دې باندې سر خلاص کړي. دا د دوی په فایده هم ده، دا د ولس په فایده او ګټه کې هم ده او په کار دي چې دا وشي. موږ د دې دپاره دا کارونه او دلته چې راغونډ شوي دا خبرې نه کوو چې چا ته کمین وکړو او چا ته په کمین کې ودرېږو، کم ځای نه باغ او ګزار وکړو، نه، موږ دا ویو چې دغه تیر 4 او 15 لسیزو کې چې څه تیر شو چې کوم مثبت او ښه هغه د خپل ځان دپاره او د راتلونکي روښانه دپاره څه رقم د ګټه واخیستلی شو. موږ نشو کولی چې زه هغه اصطلاح استعمالوم، هغه زاهر صاحب هم کله ډېر په کوم موږي چې ورغلي او تندکه خوړلې بیا ورتګ نه دی پکار، بیا خو زموږ د بې علمۍ بېوقوفۍ په معنا ده. ښه، اصلي خبره اوس دا ده چې موږ دا وضاحتونه هم کوو، دا تفصیل او وضاحت هم کوو، دا طالبانو ته هم ویو، دا نورو ته هم ویو او ورته ویو چې د راتلونکي وخت لپاره که تاسو غواړئ چې د دې منجلاب نه ځان راوباسئ، په کار دا ده لکه مخکې خادم صاحب یو شي ته اشاره وکړله، د یو نوي فکر، د یو نوي ابتکار، د یو نوي سیاسي شعور او ملي شعور د رابیدارېدو دپاره خلکو له لاس ورکړي. دا وطن ځان له د احمد و محمود و طالب او پلاني نه دی، دا د دې ټولو خلکو دی. نو چې د ټولو خلکو دی په دې وطن کې ژوند کوي نو ټولو خلکو له حق هم ورکول پکار دی. که ورې نه کړي هغه درپسې راجګېږي، که نن یې سبا لکه سبا دی بل سبا راجګېږي. بنیادي خبره دا ده چې زموږ او ستاسو دنده او ذمهواري دا جوړېږي چې موږ نن دا وضاحتونه وکړو، دا د خپل وطن دپاره، د خپل ولس دپاره او د هغه تاریخي رسالت دپاره چې موږ او تاسو د خپلو راتلونکو دپاره ذمهواري و جواب کوو، د هغو دپاره کوو چې موږ ته خو سبا بیا خپل بچي نه وایي چې تاسو خو هوښیار خلک وایي، تاسو خو تعلیمونه کړي، تاسو ولې دا خبرې نه کولې؟ نو که موږ یې پټ کړو او نه یې کوو نو خو اول ګناهګار موږ، نو موږ به څنګه خپلو بچو ته جواب وایو؟ نو خپلو بچو ته هم جواب نشو ویلی، خپلو ټولنې ته هم جواب نشو ویلی. خو بنیادي خبره اوس دا ده چې بعضې ملګري د خیر دی په لغتونو باندې یا بعضې جملو باندې د یو بل سره ډېر تاکید په دې نه کوي چې خلقیانو څه کړي دي، پرچمیانو څه کړي دي او جهاد کې څه کړي او په جهاد کې نه دي شوي. موږ له په اوسني وخت کې دا په کار دی چې که جهاد کې څه شوي او مثبت شوي او که پخوانیو نورو چاپیانو او راشیانو څه کړي او ښه شوي، دا څنګه راغونډ کړو او څنګه یې د ملت په ګټه تمام کړو. وشو، اوس موږ له څه په کار دی؟ په دې کې پراخه سینه، حوصله
او سیاسي برداشت او حوصله دا موږ ټولو له پکار ده. کېدای چې زه د ډېرو ملګرو سره په ډېرو شیانو کې موافق نه یم، خو په دې پوه یم چې هغه زما سره په یو شي کې په یو موضوع کې اختلاف دی، خو په یو موضوع کې اختلاف دی، ما سره په نورو ټولو شیانو کې اختلاف نه دی. زه هغه ولې په دې باندې اړخ ته کړم چې اوس ته زما بیخي مخالف یې، والکه هغه زما په دې زما سره په اختلاف دی چې زما او د ده په میز جګړه وه. ما ورته ویل چې دا میز غټ دی او ده ویل نه دا میز وړوکی دی. نو په دې میز هم جګړه وه، په دې نور د ټولنې په نورو قشو او کوټه او د کوټې پر ساختمان او جوړښت او ښایست او شینګار په دې هم جګړه نه وه. موږ دا توپیر بیا نه کوو. موږ له پکار دی چې زغم، برداشت او حوصله ولرو. د ټولو ملګرو بعضې شیان تر یو حده پورې برداشت کړی شو، حوصله هم ورته ولرو. دا وضاحتونه هم باید رامنځته کړو. موږ او تاسې له په ډېرو مسایلو کې کورني ډیالوګ ته ضرورت دی او دا باید موږ او تاسو دا زموږ سره دنده او ذمهواري جوړېږي. بغیر د هغې نه زه څه پوهېږم چې یو جهادي ملګری څه فکر کوي، یو طالب ملګری څه فکر کوي، یا خلقی پرچمې د ګوند حزب اسلامي او نه پوهېږم افغان ملت څه فکر کوي. موږ له پکار دی چې دې ټولو سره کینو او دې ټولو د هغه ملي ارزښتونو دپاره چې د دې ټولو شریک دی، دا وطن د ټولو شریک دی. نو چې د ټولو شریک دی، موږ مجبور و مکلف یو چې یو څه شریکې نقطې پیدا کړو چې هغه د حزب اسلامي هم دي، د طالب هم دي، د افغان ملتي هم دي، د خلقي هم دي او د پرچمي هم دي. دا وطن زموږ شریک دی. نو چې شریک هم دی، موږ مجبور یو چې بعضې کارونه وکړو، یو بل ته سره تنقید او په بعضو مسایلو باندې که نه یې کوو، بیا موږ هغه سیاسي کارونه چې کم ذمهوار ځان ګڼو چې دا زما دنده او ذمهواري ده د ولس په مقابل کې ټولنې هغه موږ بیا نه په صداقت سره اجرا کوو. پکار ده چې دا کیسې په قلاره قلاره د همدغسې بحثونو پروګرامونو د لارې نه موږ او تاسې د یو ډیالوګ په حیث باندې او موقعي ملګرو له ورکړو چې هغه خپل زړه تش کړي. خو داسې نه چې هغه دستي بیا خفه او نه خفه شي، زړه دې تش کړي، خو په دې دې پوه شي چې دا نورو ملګرو ته کوم خبرې دی کوي، هغه نور ملګري هم دی بیا واوري، هغو دې هم زړه تش کړي. خو موږ چې ټولو زړونه تش کړه، موږ ولې زړونه ډک دي؟ دا چې څه تېر شوي دي. خو موږ د دې تېرو نه باید زده کړه اوس وکړو که نه، او دغه زده کړې په بنیاد باندې او تجربو، مثبتو تجربو په بنیاد موږ د راتلونکي روښانه یو تاداب کېږو. او دا اصل دی او دا ټول له زموږ او ستاسې دنده او ذمهواري جوړېږي. دې له کار وکړو. دویم ژوندي لره خادم صاحب یې وکړه، مایک دې بند دی. هلو خادم صاحب، دلته روژه ماتي ته هم لږ وخت پاتې دی چې دا برنامه خلاصه کړو. له خیره بیا په اجازه د روژه ماتي خواته روان شو. ما خپلې خبرې خلاصې کړې، فاطمه صاحب دې خاطر او تاسو خبرې وکړې، خادم صاحب نشته چې اختتام وکړي. بالکل. فکر کوم چې زمونږ خو چې دغه د زازي صاحب خو به بالکل زازي صاحب او د ستاسو خو به هلته بالکل د روژه ماتي ټایم وي. بالکل. زازي صاحب څنګه روژه ماتي دې ونه کوي؟ ستا خو یو ساعت مانه مخکې. خادم صاحب فکر کومه چې خیر موږ تاسو به هم سره خدای پاماني وکړو. بالکل بالکل خادم صاحب ټولو سره د خدای پاماني تر آینده لیدلو پورې کلیوال صاحب ته د ټولو د الله عمل شي، د ټولو د الله عمل شي، خدای عمل شي. کلیوال صاحب خدای په امان روغ صحت درته غواړم. ډېره مهرباني، خدای م آباد لره.
کلیوال آباد صاحب ده. ډېر خوشحاله شو چې ومولیدې. خدای په امان. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. مایک دې بند دی کلیوال صاحب. کلیوال صاحب مایک بند دی. مایک دې میوټ دی. دا څنګه بیا راځي نه پوهېږم دا څنګه چل دی. زما دا پروګرام نن ګډوډ شوی و. کریم جان صاحب موږ سره نږدې وی مدد به هم دې غوښتی وی. ولې نه ولې نه ولې نه انشاءالله جوړېږي. هم ګډوډ و. کریم جان صاحب ته ما فیسبوک له راشه زه آی ډي درلېږم چې بیا لږ خبرې درسره وکړو. په سترګو ولې نه. زه خو ستاسو عسکر یم. خادم صاحب بله صاحب کلیوال صاحب مننه یو څه کول هدف کله چې موږ یو بحث کوو خاصات تعرض په یو هغه نه دی په یو احمدزی صاحب جهاد یو هغه ده عام اساسا دی کنه احمدزی صاحب ډېر وبخښه. خالد صاحب دا ریکارډینګ روان دی دغې نه راووځئ که بیا بل دغه کوئ بیا دغه کوي آزاد بحث دغه ریکارډ سټاپ یې کوي.